واللسم نمبر 17 نمبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. مخکې د هغه دوو کسانو تذکره وکړه چې هغه بدکاري کوي او د هغې نه مخکې د هغه فاحشو زنانو تذکره وکړله چې کور کې ایثارې کوي. بیا یې ویلې دواړو ته که نارینه زنانۍ بدکاري وکړي یا دوه نارینه دي نو ضرر ورله ورکوي، ازي ورله ورکوي، یو خو په خوله باندې ورټوي او بل حاکم وقت ورله سزا ورکړي. خو که توبې ویستله د سزا نه بعد، ځکه په توبه باندې حد نه معاف کېږي، حد به ورکول کېږي او د حد نه بعد بیا توبه ویستله یا حد سره ویستله او خپل عمل یې نیک کړو نو بیا ته اعراض وکړي، بیا ورته ردې بدې مه وایئ او زاړه ګناهونه مه ور یادوئ، ځکه الله توبه قبلونکی رحم والا دی. اوس وایي ترغیب دی توبې ته او وقت د قبولیت د توبې او د هغې شرط ذکر کوي. انما التوبة یقینا توبه قبلېدل علی الله په الله باندې للذین د هغه کسانو دپاره دي، یعنې الله د هغه کسانو توبه قبلوي یعملون السوء چې هغوی عمل کوي د ګناه، بد عمل کوي، بجهالة په ناپوهۍ سره. د دې معنی دا نه ده چې ګینې ده ته پته نه چې دا کار ګناه دی، دا څوک چې په دې پوه وي چې دا کار د ګناه دی دا هم دغه وخت جاهل شي چې دا ګناه کوي. ثم یتوبون بیا دوی توبه وباسي من قریب د نږدې نه، نږدې نه مراد څه دی؟ قبل الموت، د مرګ نه مخکې توبه وباسي. حسن بصیر رحمت الله علیه فرمایي ما لم یغرغر، څو پورې چې د ځان کدن نه شروع شوی د هغې نه مخکې توبه وباسي. ځکه حدیث کې راځي ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، بېشک الله قبلوي توبه د هغه بنده چې څو پورې د هغه ځنکدن نه شروع شوی. ځنکدن کې بیا نه قبلېږي د مرګ په وخت کې، نو مرګ نه مخکې توبه وباسي. فاولئک نو دا کسان یتوب الله علیهم، الله خپله مهرباني راګرځوي په دوی باندې، الله یې توبه قبوله کړي، دا د رب مهرباني ده. وکان الله دی الله علیما حکیما، پوهه ذات حکمتونو والا. نو اشاره شو دې ته چې ګوره راشئ د مرګ نه مخکې الله ته توبه وباسئ، د مرګ پته نه لګي. ولیست التوبه دې کې اوس د هغه توبې تذکره ده چې دا مخکنی شرط پکې نشته دی، غیر مقبول توبه ده، نه قبلیږي. دا دوه قسمه. وليست التوبة نشت توبة للذين دپاره دغه کسانو يعملون السيئات چې عملونه کوي بد اعمال کوي، ګناهونه کوي، د دې توبه نه قبلیږي. کوم وخت کې؟ حتی تر دې پورې اذا حضر احدهم الموت، چې حاضر شي یو تن د دوی ته مرګ. د مرګ په وخت کې بیا وایي قال دی وایي انی تبت الآن، یقینا زه توبه کوم اوس وایي توبه کوم، اوس توبه نه قبلېږي. لکه دا به سوره مومنون کې راځي او دا خبره به سوره یونس کې راځي، 90 آیت کې فرعون هم دغه وخت کې توبې ایستلې وې بیا نه قبلېدې. سوره مومن کې به راځي، سوره منافقون کې به راځي 10 آیت کې. دې وایي زه اوس توبه کوم. الله فرمایي د توبه نه قبلېږي ځکه دله مرګ راغو، ځنکدنې شروع شو. سورة نساء دا 18 آیت دی، سورة نساء 18 آیت دی، څلورمه پاره ده. او بل د چا توبه نه قبلېږي. وللذین او نه د هغه کسانو یتوبون چې هغوی توبه کوي وهم کفار او حال د رجلي کافر وي. د داسې کسانو هم توبه نه قبلېږي چې په حالت د کفر کې ولا مرګ راشي. اولئک دا کسان اعتدنا لهم تیار کړی موږ د دې دپاره عذابا الیما، عذاب درناک. ګوره د مرګ نه مخکې توبه پکار ده، او بل چې په حالت د کفر کې توبه قبلوي، په حالت د کفر کې توبه کوي نو نه قبلېږي، او بل چې په ځان کدن کې توبه کوي نو نه قبلېږي. مخکې توبه پکار ده، او
او دا هم د الله مهرباني ده چې د مرګ نه مخکې دې بنده له چانس ورکړی توبه وباسه او ټول عمر یې کفر کې تېر کړی بیا هم ورته الله عزت ته توبه وباسه زه دې معاف کومه د مرګ نه مخکې او چې ځنکدن شروع شو بیا توبه نشته دی یا ایها الذین آمنو دې کې لسم حکم دی په دې صورت کې رد دی جاهلیت والاو جاهلیت کې به داسې وه چې یو زنانه به کونډه پاتې شو خاوند به مړ شو دوی به ورغه په زور به ځان ته چې کوم دی کنټرول کې واخسته اختیار به پې واخسته ای کې یو عادت و چې ښځه به کونډه شوه که نه د دې خاوند د کورنۍ نه به یو کس راغی څادر به یې پرې ورواچه بس وایي دا زما شوله ته به چېرته سیند لرګی راغوړی دی د سیند چې لرګي راوړي که نه دې غرونو علاقو طرف ته خلک لرګی را سیټ ته کړي او د پاسه به ګټه کېدي بس دا زما ده خلک چې وګوري چې کاڼه مې پروت وي دا د چا دی وایي دوی به پې څادر ور واچو بیا به دا زما کونډه ده نو یا به یې خرڅ کړه په پیسو باندې او یا به چې دې پرېښودم نه نکاح کولو ته ظلمونه به یې کول الله وایي دا کار مه کوئ ای ایمان والاو لا یحل لکم نه دي حلال ستاسو دپاره دې کې نهي ده النهي عن ایراث النساء ارث النساء چې کوم دی چې ته ښځه په میراث کې وړې دا منع ده دا ستاسو میراث خو نه دی دې نه منع کوي ای ایمان والاو لا یحل لکم نه دي حلال ستاسو دپاره لکم کې خطاب دی اولیاو ته یا د دې ښځې اولیاء مراد دي چې دې زنانه مشران دي د کورنۍ او هغوی به په یو کس څادر واچو دا زمونږه کونډه ده یا به د دې خاوند کورنۍ راګیره کړه نه الله وایي تاسو له دا حلال نه دي ان ترثوا النساء چې تاسو میراث تاسو په میراث کې ویسئ زنانه تاسو د دې زنانه چې کوم دی دغه شئ لکه دا چېرته په میراث کې میلاوه شي په میراث کې تاسو اخلئ زنانه او څنګه اخلئ کرهن په زوره باندې ای خوښه نه ده ای رضا نه ده ولا تعدلوهن او مه تنګوئ دا زنانه دې کې دوه تفسیره مفسرینو کړي دي ځای کې ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف یو تفسیر دا کړی دی چې دې کې خطاب دی اولیاء ته نبی معنا دا ده ولا تعدلوهن ومه تنګوئ دا زنانه لتذهبوا دپاره دی چې واخلئ تاسو ببعض ما بعضې هغه مال اتیتموهن چې تاسو دوی له ورکړی دی مطلب دوی سره کم مال لی دا تی اخلی تا ولا ورکړی دی یعنی تا په نکاح ورکړی و د هغې د وجې نه ورته مهر میلاو شوی دی نو ته لګې هغه ته اوس اخلي اولیاء او دا مال ته اخلي په څه چل باندې الا یاتین بفاحشه مبینه مگر دا کدا زنانه راتللو کې به حیا ښکارتا کچرتا مطلب دا دی به حیا ته راتلو کې نه به غټیک دی ته واخلي سزا ولا ورکي دویم قول دا دی دا خطاب دی خاوندانو ته مخکې خو یو مسله ذکر کړه پایت کې ابتدا کې چې زنانه په میراث کې ما اخلي چې کله هغه کونډه شوه اوس خاوندانو ته وایي دا زنانه مه تنګوئ چې خاوند یې ژوندی دی نو هسې بېسې نه تنګوئ چې مال تې اخلي او مهر یې ورکړی هغه تې اخلي ولا تعدلوهن ومه تنګوئ دا خپلې بیبیانې لتذهبو دپاره دی چې تاسو واخلئ ببعض ما بعضې هغه مهر آتیتموهن چې تاسو دې زنانو ته ورکړی دی الا یأتینا مگر دا کدا زنانه راتللو کې بفاحشه مبینه بې حیا ښکارته چې هغه بدکاري ده بدکاری وکړله نو په دې کې چې د مفسرین وایي امام ابن کثیر هم ویلي دي امام ابن جریر هم ویلي دي د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د عبدالله بن عباس د سعید بن مسیب د امام شعبی د حسن بصری د محمد بن سیرین سعید بن جبیر مجاهد عکرمه عطا ضحاک د دې ټولو فتوی را نقل کړی ده چې اذا زنت کله چې دا زنانه زنا او بدکاري وکړي نو فلک ان تسترجع منها الصداق تعالی دا جایز ده چې بیت تا خپل مہر واخلي الذي اعطيتها چې کوم مہر ولتا ورکړی دی تر دې پورې چې دا زنانه راولېږي حتی تترکه لك وتخالعها چې ته راولېږي دا زنانه دا مہر تعالی درکي تا ته حواله کی او ته راولېږي دې سره خلع وکړي ته به دې سره خلع وکړي خلع په طور به پرېږدي ځکه تا ته مهر درکړي خلعي مسله سورې بقره کې تېره شوې وه
هلته موږ ویلي وه 201 شاید کې نو خلع په طور باندې به پرېږدي یعنې دا به تا نه جدا کي ځان او ته به ترې مهر واخلې په خلع کې به مهر ورکوي خاوند ته بعضې وایي ابن جریر یو بل قول هم نقل کړی دی د عبدالله ابن عباس او د بعضې تابعینو نه چې الفاحشة المبینه نه مراد دی نشوز ښځه بد اخلاقه ده الا ان یاتینه بفاحشة مبینه مګر که راتلو کي په بې حیا ښکاره چې بد اخلاقه ده خولۍ چې کوم دی خرابه ده ډېره زیاته او نافرمانۍ نه کوي لګی دی امام ابن جریر هم وایي چې دا عام دی دا آیت که زنا ده او که عصیان دی او که نشوز دی که بذاء اللسان دی جبه خرابه ده وغیر ذلک ابن کثیر هم دا ویلی دی نو ټیک ده بیا د دغه په طور باندې د ځان نه جدا که که نه د خلع په طور باندې خو چې کله داسې نه وي ښځه ښه نیکه ده او معمولی داسې یو کوږوالی خو پکې پرون مونږ ویلې صرف یو خوی پکې داسې دی چې ستا نه دی خوښ نو د هغې د وجې نه ورسره بد اخلاقي مه کوه ژوند ورسره ښه تېروه وعاشروهن او ژوند تېروئ د دې زنانو سره بالمعروف په ښه طریقه باندې که اولیاو ته خطاب شي معنا دا ده ظلم پرې مه کوئ په دې زنانو باندې خاوندانو ته خطاب شي معنا دا ده اداء الحقوق کوئ چې کومې حقوق شرعیه د دا ورله ادا کوي بالنفقة واللباس وغیرهما نفقه ورکوه لباس جامع او دینه غیر نور چې کوم حقوق دي دا ورله ادا کوه که نه وعاشروهن بالمعروف شریعت امر کړی د خپلو بیانو سره ښه ژوند کوئ فإن کرهتموهن پس که چېرته بد ګڼئ تاسو د دې زنانو نه یو خوی دې کې دلیل دی په دې چې خامخا په یو زنانه کې به داسې یو خوی وي چې هغې باندې به ته رضا نه یو خوی ته ښه نه ګڼئ فعسا ان تکرهو نو کیدای شي تاسو به بد ګڼئ شیئا یو څیز به بد ګڼئ ته خو یجعل الله فيه خیرا کثیرا واچولی به الله پای کې خیر ډېر الله پکې نور ډېر خیر اچولی نور ډېر کمالات به ځکه هره زنانه کې الله رب العالمین داسې څه خویونه اچولي چې هغه ښه خوی نه وي ټیک ده چې یو خوی به داسې چې هغه به مثلا ستانی خو په هغې باندې به ته د ناراضګۍ اظهار کې هغې ته توجه مه کوه شیطان تا ته هغه یو خوی نیغ کوي یوه خبره او هغه نور چې پکې ډېر خیرونه دي هغې نه ستا توجه وواړئ نو په خیرونو باندې رضا شه که نه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج سړی راغو عمر رضی الله عنه ته د ښځې شکایت یې کوو ویره زه عمر رضی الله عنه ته یم امیر المؤمنینو مشران چې ای له خلک هره خبره راوړي د کوري که د ارضې ای به حل کولی د کور والا سره یې څه خفګان راغلی یاره اوس مثلا ما سره داسې جواب راکوي د خبرې یا چې کوم دی داسې تکرار را سره کوي نو په دې کې چې کور ته راغو د عمر رضی الله عنه دروازې ته ودرېد د عمر رضی الله عنه سره دننه خپله کور والا لګي او بحث شروع کړی نو بس هغه روان شروع په قلاره عمر رضی الله عنه ته پته ولګېده چې څوک خو راغی سلام سړي وکړلو واپس روان شو اور پسې راغی لکه څنګه چلې څنګه راغلی وایي نه جي بس نو بس کار وشو وایي څنګه کار وشو وایي بس زه چې کوم کار پسې راغلی وم نو هغه تاسو یې نشئ کولی ځکه چې تاسو په خپله په هغې کې امتحان کې ګیرئ ویل څه مسله وه دغه شان زما کور والا وم تاسو ورته لږ نصیحت وکئ ما سره کله خوله وایي کله صحیح او زه خو چې راغلم ستاسو بیبي تاسو سره لګیا وه سوال جواب هم کوو یو بل سره خبرې اترې لږې تیز وې نو عمر رضی الله عنه ته وفرمایل ګوره داسې کار دی دا کور والا چې زما کما ده که نه دا زما د بچو تربیت کوي دا ماله ډوډۍ تیاروي دا ماله جامې انځي دا زما د کور صفایي کوي دا چې کوم دی مؤمنه ده د الله عبادت کوي دا کوي ویل زما کور والا خو همداسې کوي ویل خیر دی خو دغې ته یې ګوره که نه دا ښه کارونه چې کوم کوي دې ته یې ګوره په دې ورسره ګزاره کوه او خامخا داسې د یو نیمې خبرې جواب به راکوي که نه نو په دې ته وایي خیر دی مه خفه کېږه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج اوس دا خاوندان ته خطاب دی الا یأتین مقابل دی اوس
مخکې خو ویل چې د فاحشې د وجې نه د دې نه مهر اخیستی شئ په طریقه د خلع باندې جدا یې کوي ځکه که زنانه بدکارۍ بیا نه ساتي. اوس وایي چې کله ښه ښځه ده حیاناکه ده هسې بل یو خوی دی او ستا سره په هغې نه لګي نو ځان نه مه جدا کوه او مهر هم ترې مه اخله چې ته کله غواړې چې بله ښځه وکړي. بعضې وخت سړی غواړي لکه بله ښځه کوم صحیح ده تا ته اجازت دی وکړه بل واده وکړه بله نکاح وکړه خو داسې کار به نه کې چې بله نکاح کوم نو د دې بلې ښځې خو په ما باندې به هلته مهر کېښودی کېږي که نه خرچه راځي په بل واده راشه د دې مخکنۍ نه سونه واخله او هغه مهر ترې واخله چې بل واده پرې وکړم نو د دې په مهر یې کې د دې په مهر باندې خو بل واده مه کوه که نه بلکې خپله خرچه چې دې را پیدا کړه بیا بل واده کوه د دې حق پکې مه دغه کوه مه ضایع کوه ځکه دا خو د دې حق دی. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ او که چېرته اراده لرئ تاسو د بدلولو د یوې بیبي مکانه زوجن په ځای د بله بیبي باندې مراد دا دی چې بله بیبي کې د دې په ځای باندې بله هم راولي یا بعضې وایي دا طلاقې او بیا بله کې استبدال زوج دې ته ویلی کېږي طلب د بدلیدو د بیبي کې په ځای د دې باندې معنا دا ده ته یاره دا به لري کم دا به طلاق کم بله به وکړم لکه د عربو دا کاري د عرب اکثر دا شی کوي بس معمولي خبر باندې هغه طلاق کړي وا پیسې خو سره ډېرې بیا بله وکړي نو بیا به د دې مخکنۍ نه که غټه خزانه دې مو ورکړي ځمکې دې مو ورپسې لیکلي په مهر کې هغه ترې نه اخلي ځکه تا پرېښوده که نه او یا پرېږدي نه طلاقې نه خو بله ښځه کې نو چې دې له دې کوم مهر ورکړی دی او په نکاح کې تاسو اقرار کړی په کوم شي که هغه ځمکه وه که هغه نغدي پیسې وې که هغه سونه وه هغه به ترې نه اخلي. وآتیتم او تاسو ورکړئ احداهن یو د دې زنانو ته قنطارا خزانه قنطارا نه معلومه شو چې د مهر حد نه دی معلوم ډیر مهر هم سړی ورکولی شي خو د فخر دپاره به نه تکبر دپاره به نه الله پاک چاله مال ورکړی دی خزانې دي ورکي فلا تأخذوا منه نو تاسو ما اخلی د دې قنطار نه منه کې ضمیر قنطار ته راجع دی د دې خزانې نه او د دې ډیر مهر نه به نه اخلي شیئا سیز شیئا عام دی قلیل او که کثیر ټولو ته شامل مطلب یو روپۍ به هم ترې نه اخلي د هغې د اجازت نه بغیر ولې الله فرمایي څنګه یې ته اخلې اتأخذونه آیا تاسو اخلی دی لره بهتانا چې بدنامه لګونکي یې په دې بیبي باندې و اثما مبینا او ګناه کوونکي یې ښکاره جاهلیت والا به په یو بدنامه د دروغو ولګوله په دې طریقه به یې مهر واخذم سو الله وی ولې هغه د جاهلیت پېښې کوئ بدنامه پې لګوئ بهتان لګوئ په ښځه باندې د بدکارۍ وغیره چې په دې چل به مهر والم چې دا خو بې حیا ده او دا ده او دا ده داسې مه کوه او یا به ګناه ښکاره کوئ ګناه ښکاره دا ده چې تا مهر ورکړی واپس یې اخلی د هغې د رضا نه بغیر یا د هغې د فرضیت نه لګی انکار کې دا خو ډېر لوی ظلم کې ته وکیف تأخذونه اوس دلته نورې دوه خبرې ذکر کوي استفهام انکاري دی وکیف کې سره د تعجیب نه الله رب العالمین فرمایي ته دا مهر په کومه طریقه اخلي یعنې تا سره څه هغه د جواز د پاره تا سره کومه لاره ده یعنې تاله دا جایز نه دی دا معنا ده او دا دلیل دی په دې باندې چې کله ښځه او خاوند یو ځای شو نو په خاوند باندې مهر کامل واجب شو چې کامل مهر به ورکوي ادا کوي به نو دې کې په نورو دوو طریقو باندې په اسرت کوي وکیف تأخذونه او تاسو څرنګه اخلی دی مهر لره د دې زنانو نه وقد افضا یقینا رسیدل کړي بعضکم بعض استاسو الی بعض بعضو تاین بالجماع تاسو خو یو ځایوالی کړی د هغې د بدن نه دې فایده اخیستې د دقتات چې د خپل بدن حواله کړ او دا خاص فایده دې ترې واخیستل دې په بدل کې دا مهر تا ورکړه نو تا خو ترې فایده اخیستې اوس یې ته بېرته څنګه هلي او دویم دا د واخذن منکم او دې زنانه واخیستې وه ستاسو نه میثاقا غلیظ هغه وعده پخه چې هغه نکاح شرعي وه او پای کې اعلان وشو ګواهان ناستو او تا ویل زما قبوله ده او قبوله کړې مې ده دا خبرې به دې نه کولې دا پوخ لوز و که نه د خلکو په مخ کې د کوجره ډکه ناسته وه تا نه لوز اخیستی دی هغه لوز کې تا ویلي د نکاح په وخت کې چې او دا مهر به زه ورکوم اوس یې ته څنګه هلې ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء یولسم حکم رد جاهلیت دی کې نهي د څه النهي
عن نکاح منکوحة الاب منع د بدیت کې د نکاح دا غزنانه نه چې ستا پلار سره نکاح وکړه مېره نه مور دې سره نکاح حرام ده چې کله پلار په نکاح کې راغه پتا حرام شو ځکه ستا مور ده اگر چې خپل نه ده خو د پلار د نکاح د وجنه د مور وګرځیدا عرب ودا کار کو جاهلیت وکنه حلال حرام خو نه پیژندل د کفر زمانہ وا پلار به نکاح کړه بلا مېره نه مور به وزوانه جنې به پلار به مړ شو ایسته په نکاح دوا خستل هلکه خو مور کېده نو کچا د اسلام نه بعد د شکار وکړو ځان ته مسلمان وي د شکار وکړه د بسر قلمي خدا کار به اسلامي حکومت کوي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ولېګلو خبر شو چې یو کس دی امور په نکاح خسته مېره نه د الله نبی ورشه سرت قلم کا چې سر دې په تور وو مال ولا ټول راوړاغه مالفه وګرځید مال به مالفه مال به مطالعه کیږي د دې انسان ځکه اسلام کې دا به حیاي نشته اسلامي حکومت کې بټیټ نظامي ولا تنكحوا نکاح کوي ما دا چا سره نکاح باوکم چې نکاح سره کړي تاسو پلارانو من النساء د زنانو کوم زنانو سره چې تاسو پلارانو نکاح کړي دا سره تاسو نکاح نه کوي دا حرام ده په حرمت ابدیه سره همیشه حرام ده الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دی جاهلیت په زمانہ کې هغه کې څه شوی دي مطلب جاهلیت دور کې چا د یو کار کړی دی اوس حرام شو د دې اوس نقصانات ذکر کوي یو فاحشتن ورته ویلې دوی مرته مقتن ویلې درې متوسع سبیلا ویلې درې نقصانات انه كان فاحشتن یقینا دا کار ډیر غټه به حیاي ده ومقتن او سبب دې د غصې د الله وساء سبیلا او ډیر بدل ردا ناکار لار ګور فاحشتن من عقلا هم دا کار ناروا دی فاحشه دي ته چې عقل مرتبط ګوري مقتن دي ته لیکيږي شرعا هم دا کار ناروا دی الله په غصه کیږي ځکه مقت ست لیکيږي مقت لیکيږي دیتا چې بغضی او کینای سره د سپکوالی نه چې الله رب العالمین درته غصه دی بغض د سره کوي بندا او سپکای بده څومره سخت خبره شو نو مقتن دی شرعا دا کار د سبب د مقت د الله دی او وساء سبیل من عادتن هم دا کارخانه دی چې خلک وي ګوره موري په نکاح واخسته حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم دولسم حکم دی اوس تفصیل د محرماتو کوي هغه زنانه چې دا غي سره نکاح حرام ده دي کې مرد د جاهلیت ولا په دې کې بعضو سره نکاح کول دا به جایز ګڼل دلیل په څه دی دلیل بدايت په اختتام کې الا ما قد سلف دی مگر هغه چې مخکې تیر شوی معلومه شي مخکې زمانہ کې خلکو په دې کې بعضی نکاح حلال ځان لګڼل ګوره دا محرمات چې ذکر کیږي کنه دا سورلس دي سورلس قسم زنانه بتا ته شماري چې دې سره نکاح سره حرام ده دي کې لا و چې کوم دي دا په سبب د نسب سره حرام دي او دا و د سبب د وجنه حرام دي و په نسب او و په سبب و د سیدی چې ای سره ستا نسب او رشتہ د سیدی چې حرام ده او دا و د سیدی چې مخکې حرام نه خو یو سبب راغو بیا غي حرام کړ لکه دا مخکې تیر شو کنه یو جنې تعالی حلال وا کوم مخکې د کړه چې پلار دی په نکاح واسطه تعالی شو حرام شو سبب راغو نو دلته اوس هغه اول نسبی رشتي ذکر کوي چې دې سره ستا رشتہ او نسب د سیدی چې په نسب کې تعالی حرام شوی ده حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوی پتا سبحان دستاسو میندې حرامي نو خپل مور خود حرام ده خود مور په قران کې ودا نشته چې نیا سره نکاح نه کیږي هغه هم د مور د حرام ده کنه او په حدیث کې ذکر دي دیو جنا چې تکله انکار حدیث کې نعوذ بالله حدیث نه مونږ به د سيزونه شته په قران کې نشته په حدیث کې راغلي چې حرام دي به هغه اب څنګه جایز کې ځان به تکړه شای تم را بډیو ونو قران ټول ګوره ټول قران کې د سر نه اخره پوری دا نشته یو منکر حدیث ته وایي قران کې ما ته وخایي چې خر حرام دی نو یو خو خره کنه ودا کوم ځکه حرام شوی د الله نبی حدیث کې ویل کړه چې دی غوخه مخره حرام دی حمر اهلیه چې کوم دا ګوره دا ټول خبر قران کې نه احادیث کې دي دا رنګ قران کې الله رب العالمین ترور ذکر کړی دا
چې دې سره نکاح حرام ده. خو بیا ګوره الله رب العالمین دلته په قرآن کې دا خبره نه ده ذکر کړې چې یو زنانه تا په نکاح واخیسته نو د دې ترور به ورسره نه جمع کوې په یو ځل په ژوند کې په نکاح کې، او د دې چې کوم دی هغه ترور یا تا سره په نکاح کې ده او ته له خورزه په نکاح والې او ریره ورسره جمع کې، دا کار باندې کې. دا په حدیث کې به راغلی دي که نه. نو دلته الله رب العالمین اول ذکر کړه میندې په تاسو حرامې دي. دویم وبناتکم او لوڼه ستاسو، لوڼه در باندې حرامې دي. دریم واخواتکم او خویندې ستاسو. څلورم خویندې که خپله خور دی ده او که د بلې مور نه دی ده، د دې سره نکاح نشي کولی ځکه هم ستا د پلار نه پیدا ده، ستا د پلار نه هغه پیدا ده او تم د پلار نه پیدا یې. او عماتکم او تروریانې ستاسو. تروریانې چې کوم دي دا هغه د پلار د طرف نه چې کومه ستا ترور ده. عمات جمع د عمتون ده، د پلار خور ته ویلی کېږي، دا حرام. وخالاتکم او خالاګانې ستاسو. دې ته موږ پښتو کې ترور وایو د مور خور. خالات جمع د خالتون ده، دام حرامي دي. وبنات الاخ او لونه ضرور وريري سره نکاح حرام. نوم وبنات الاخت او لونه د خور خورزي چوته خورزه په ماما حرام ده، دې سره نکاح نه کیږي. دا هغه رشتې وي چې د نسب د وجې نه پتا حرام ده، دې سره نکاح کول. نسب دی وسره د سیده پښتو کې ورته موږ خپل ولی وایو، خپل ولی دی وسره د سې جوړه ده رشته چې تی نشي کولی. اوس ذکر کوي هغه چې هغه د سبب د وجې نه حرامي شوي دي. و ذکر کوي شپږ په دې آیت کې دي. اوم والمحصنات چې پنځمه پاره شروع کېږي. قاریان چې د قرآن په ترجمه نه پوهېږي نو والمحصنات بیا سبا ته پرېږدي، یا والمحصنات چې دی بل رکات ته پرېږدي. هلکه دا والمحصنات ورسره وایه د عتب دی به دې مخکې باندې، ځکه چې د محرماتو تفصیل روان دی. آیت ورسوه که نه خپل ځای پورې آیت پوره ورسوه چې مسله ټوله ختمه شي. نو دلته الله رب العالمین فرمایي وامهاتکم اللاتي او ستاسو هغه میندې په تاسو حرامې دي ارضعنکم چې هغوی پی درکړي تاسو ته. رضاعي مورم حرامه شو. ګوره دا پردی ښځه وه خو چې تا له پی درکړه ستا څه شوه؟ مور دې شوه. سبب راغو، نسب دې ورسره نه دغه نسب کې نه وه، مطلب د نسب د وجې نه په تا حرامه نه وه، خو چې کله یې پی درکړه اوس پردی ښځه ده او تا له یې پی درکړه نو څه شوله؟ سبب راغو داسې چې پی درکړه نو څه په تا باندې حرامه شوه. دغه رنګه واخواتکم من الرضاع او ستاسو هغه خویندې چې د رضاعت د وجې نه ستاسو خویندې شوي دي. مثلا یو زنانه د تا له یې پی درکړه، د دغه زنانه ټولې لوڼه ستا خویندې شوې، ځکه دغه زنانه په سینه باندې هغه ټولو لونو خوله ایښي او تام پکې ایښوده نو ته د دغه ټولو جینکو ورور شولې، ټولو د ټولو جینکو ورور شو. نو ستا ورسره چې کوم دی هغې سره نسبي رشته، بس د دې سبب د وجې نه رشته راغه سببي ته ورباندې په تا حرامې شوې. د دغه زنانه لونو ته نشي کولی. اوس زنانه راغه صحابي ته یې ویلې وایي تاله او ستا دې ښځې له ما پی ورکړي دي. او حیران شو دا څه ویل؟ وایي مونږ ته خو پته هم نه وه، نه زما ښځې ته پته وه نه وایي ما ته خو پته ده. هغې ورته ویل که زه خبر شوم تاسو دواړو نکاح کړی، تاسو دواړو له ما پی درکړي دي. سړی پریشانه شو، په سورلۍ کېناستو، نبي علیه السلام له ځان ورسو. ای د الله نبي زنانه راغه ما ته وایي چې تا له ستا دې ښځې له خو ما پی ورکړي، تاسو خو دواړه د یو بل ورور خور کېږئ. د الله نبي ورته وفرمیل کیف وقد قیل، اوس یې څنګه په نکاح کې ساتې چې تا ته ګوایي وکړلی شوه د زنانه طرف چې ښځه په خپله وایي، ځکه دې کې د ښځې ګوایي چلی او د هغه ښځې چې په خپله وایي چې او ما پی ورکړي دې ماشوم له، د دې ګوایي معتبره ده. په خپله هغه وو ما دله پی درکړي، نو هغه راغو هغه ځان نه زنانه جدا کړله، ښځه یې د ځان نه جدا کړه، بل واده بیا وکړه. نو د رضاعت د وجې نه چې دې خور شوه نو دا هم پته حرامه. دریم و امهات نسائکم او میندې ستاسو د بیبیانو. دې ته څه وایي؟ د ښځې مور ته څه وایي؟ خواښې. خواښې در باندې حرامه ده، دې سره نکاح نه کېږي. څلورم وربائبکم اللاتي
او ستاسو هغه پر کټي فی حجورکم چې ستاسو په پالنه کې دي ستاسو په پرورش کې دي من نسائکم اللاتی ستاسو دا بیبیانو نه دخلتم بهن چې تاسو هغه سره یو ځایواله کړی دی دخولم کړی دی فإن لم تكونوا دخلتم بهن پس که چرته تاسو هغه سره نزدېکت نه کړی دخولم نه کړی فلا جناح علیکم نو بیا ګناه پتا سو نو چې دا لور مولا په نکاح خسته وي واورا دا هغه صورت ده زنانه ده کونډه شوی ده یا طلاق دا لور مسره ده دا کونډه زنانه تا په نکاح باندې واخستله عدت تیر شو تا په نکاح واخسته لوري مسره راغه نو دا لوري چې کله تا ول د مور سره نزدېکت وکړو بس لوري پتا حرام شو او کته د څه کړه چا درته ویل لکه فلاني ځکه کونډه زنانه د په نکاح اخلي تا سره لا اراده دې کړو چې نکاح به سره وکما خو لا نکاح دې نه د کړی او دخول هم نه دی شوی چا درته چې لور یې شته نو ته ولې لور والو به ټیک د دخول دې نه وکړی مور سره ولا خو چې کله دې ولا مور سره نکاح وکړه او نزدېکت وشو لوري پتا حرام شو دې ته پر کټه وې دي لور ته پښتو کو ته پر کټه وای نو دم حرام ده ځکه چې تا ول د مور سره نزدېکت وکړو او پینځم وحلائل ابنائکم الذین او خزی د زامن استاسو هغه زامن من اصلابکم چې استاسو د شان پیدا دي ستا د شان پیدا دي من خپل زوی دي دستا او دل دی واده وکړو انګور دی راوسته انګور سره نکاح سره د سخر د پاره حرام ده دا حرام ده د اسلام څومره خسته د رشتو تقدس ساتي احترام یو عزت دی احترام دی په دین کې ګوره خیال کو د سی کسانو ته په بد نظر ونه ګوري او ندی ته کم دی هغه دغه کې دا نزدېکت ورته ونه کې دا حرام دی تعالی وینګین سره نکاح حرام ده من اصلابکم ولي ویل هغه ځامن چې تاسو د ملانه پیدا دي کې رد وکړو په عربو جاهلیت پر رسم باندې سورته احزاب کې بتا سول راشي عربو بده سی کول پردي الګ ویل دا زما زوی دی خسړې به کنه خدمت به کو تابعدار لکی نو دي ته متبنا وای نو عرب ویل یاره تم زمازوی شو خلکو ته ویل کدا زمازوی د فلانین النبات نبی به اخو پر دی لکو کنه دنه خو پیدا نو سبب دی لکو ادو کو یا با یا خزه طلاق کړه او یا به خزه کونډه شو الک بمړ شو نو عرب بده د خزانه خستله پد به غنلو دا انګور ده حالانکه انګور نه کیږي نو پر دی لکو دوته زوی ویل متبنا چوته وای په خله بللې شوی زوی نو دا غیز خزا خستل په نکاح حرام نه دي هغه رسم نبی علیہ السلام مات کړو چې د زید رضی الله عنه ته په خله باندې زوی ویلو کنه او بیا کله زینب طلاق کړه رضی الله عنها نبی علیہ السلام تعالی حکم کو دا واخله په نکاح ولی واخله چې د عرب دا رسم څه شي د عرب دا رسم ختم شي دې د پاره په نکاح باندې واله ځکه من اصلابکم قید لګي هغه ځامن چې تاسو د صلب نه پیدا دي د ملانه وان او دا کارم حرام دی تجمعوا بین الاختین چې تاسو جمع والے کوي په ما بین د دوه خويندو کې دوه خويندې په یو ځل په نکاح کې جمع کول حرام دي سمانا یو زنانه ته په نکاح خسته ده او لا ژوندۍ ده او ستا په نکاح کې ده نمړه شوی ده نه دی طلاق کړی ده او بل خور مل راولي نو دا نکاح حرام ده عربو کې کوم دی دا عادت مو دوه خويندې په نکاح خستلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو کس راغی ایمان راوړو کلمې چې ویلې دا الله نبی ما سره دوه خويندې دی په نکاح کې دا الله نبی ورته فرمایل طلق احداهما یو بکی طلاق کا ځکه تاسو ایمان راوړو مسلمان شو او په اسلام کې دا کار حرام دی لاړو یو طلاق کړ دا یو جدا کزار نه وسوی الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دی جاهلیت په وخت کې څه شوی دی آینده د پاره دا کار حرام دی ان الله یقینا الله کان غفور الرحیم هغه دی بخنه کوونکی رحم والا والمحصنات من النساء والمحصنات دام د حرمت د لاندې داخل دی منه وحرمت المحصنات دا ووم قسم زنانه ذکر کوي دي سره نکاح حرام ده دا سوق دي دا دی غزوات الازواج خاوندان والا خاوند ژوند دی اگر که په جیل کې دی اگر که په بار ملک کې دی خداغه په نکاح کې دا وغه طلاق نه دی ورکړي دا تعالی نه حلالي دا پردی نکاح کې او اوس خلک دې کوي دا مسلیم لډیر راځي امخ کولو کې مسله راغله یره زنانه دا خاوند چې کوم دی جیل کې غیر شو پلانې شو ډنګرې شو پوډری او پلانې او دا
اوس دا زنانه چې کوم دی وایي چېرې دا خو نه سمیږي او دا خو جیل کې دی او کله به راخلاصېږي او څنګه چل وی دا ښځه اوس بل ځای کې نکاح کولی شي که نه لکه څنګه یې کوي که پوډري دی او کار څه دی چې نکاح نه ده نکاح یې ورسره تړلی ده او طلاق یې نه دي ورکړي دا د ښځه ده که سبا به راخلاص شي کال بعد به راخلاص شي علاج دی وله وکړي علاج به وله وکړي پوډر به پرېږدي نشه به پرېږدي ښه سړی به ترې جوړ شي چې کله دا نه کېده بیا دې ورته طلاق ورکړي نو بیا ټیک ده طلاق دی ولا بیا ورکی چې طلاق ورکه اله به بل حلالي بعضې خلک د دې خبرو خیال نه ساتي پردی نکاح کې چې یوه زنانه وه نو دا به چې کوم دی بل سړی به ورسره نکاح نه کوي په دې پښتنو کې ګوره دا مرضونه هم شته بعضې وخت کې د یو سړي نه لور کېنولي په کور باندې او هغه نه لا ازاده کړي نه وي هغه لا طلاق نه ورکړه لانجه لا پرتی او چا دی په دوکه باندې ورکوي دا واخله دا مونږ ازاده کړې ده وایي نه هغه په دوه قسمه غمونو باندې واړی یو خو دا ده چې پردۍ ښځې پرې وکړه زنا شوه نعوذ بالله او بل دا ده چې هغه بل خاوند دی چې کوم موجود دی هغه لا طلاق نه ورکړي هغه په دشمنۍ هم واړی لانجه نور هم زیاته کړي بعضې خلک دا مقلتوب کوي د شریعت خلاف چې دی کو الله به د دنیا کې هم پریشانه کوي او آخرت خود ځان له تباه کړو نو دې کې ډېر احتیاط پکار دی نو المحصنات دا عطف دی په حرمت باندې زموږ شیخ صاحب به ویلی زموږ قاریان په قرآن نه پوهېږي وایي زه هلکه دا والمحصنات به بیا سبا له ووایو څلور پارې پوره کړلی وای او یا زه دا والمحصنات به په بل رکعت کې ووایو هلکه رکعت پوره کړه دا مضمون سر ته ورسوه چې دا مسله سر ته ورسېږي د ترجمې فایده دی سعودي کې چېرته څوک پښتون مخکې شوی او جمع ته نو پښتانه خو پاکستانیان ښایسته قرآن وایي او ښکلی قرآن یې ویلی او صورت یوسف یې شروع کړی چېرته سهار مانځه کې نو هغه بیا کم عرب په جومات کې چې کوم دی ناست دی نو خاندي هغه څه غلط شوم که چل ورته چې ته څنګه خاندې چې نه نه څه خبره نشته بیا ورته څه خبره ده څه غلطي وشوه څه مسله ده ویل نه نه مړه څه خبره نشته اخره کې ورته ویل مړه خو یوسف علیه السلام یې کوی ته وغورځول او یې نه خېجولی لږ به د یو څو ایتونه نور ویلی یوسف علیه السلام خو به دې راخېجولی وی د کوی نه نه بعضې سړی چې په ترجمه نه پوهېږي نه مضمون به منځ کې پرېږدي او وی الله اکبر رکو ته به راښکته شي دا کار به وکړي دغه رنګه سوره مومنون به وی نه هلته به چې کوم دی اخره کې الله رب العالمین دی ابتدا کې څه وایي چې د دې دپاره جنت الفردوس دی که نه هم فیها خالدون هغه آیتونه دي که نه دغه ځای به کې پرېږدي دا آیت به پرېږدي لکه خو دا نتیجه مو له ووایه کړه چې الله به جنت الفردوس ورکړه بیا راښکته شه دغه آیت به کې پرېږدي او دا یو څو مخکني آیتونه ووایه دا نور پرېږدي نه چې کله ترجمه باندې پوهېږي نو مضمون سر ته ورسي بیا سړی راښکته شي والمحصنات من ذوات الازواج او خاوندان والا من النساء د زنانو نه دام حرام دي الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکانی شي خلاصونه ستاسو هغه بدل حلال چې خاوند شته خو کافر او خاوند هم کافر او په جنگ کې دی ونیوله خو به وینځه شو کنه نو بیا دا تعالی جایز شوله اوس دغه استثناء کوي کافرانو سره جنگ دی خاوند هم شته دی خو کافر دی او دا زنانه په جنگ کې ونیولی شو نو دا وینځه جایز ده کتاب الله علیکم دا حکم د الله دی چې په تاسو فرض کړی شوی دی اوس الله وایي د دې نه خوا نور تاسو له حلالي دي واحل لكم او حلال کړی شوي ستاسو لپاره ما وراء ذلکم هغه چې سوا د دې نه دي دا چې کومې مذکورې دي دا ذکر شوی ان تبتغوا چې تاسو به دا طلب کوئ باموالکم په خپلو مالونو باندې په خپلو مالونو به طلب کې منه مهر به ورکې نفقه به ورکې او بل دا د محسنین تاسو به نکاح کوونکي یې ځان به بندوونکي یې په نکاح کې غیر مسافعین نه به بدکاري کوونکي بعضې خلک داسې کوي که نه لکه شیعګانو په شان چې زه مړه د 3 ورځو د 6 ورځو د میاشتې نکاح به وکړم صرف هغه بدکاري غوندې جوړه کړي او بیا بېرته پرېږدم نه دا کار به نه کوئ ته به په دې نیت اخلي چې دا به زما ښځه یو ما سره به ځکه وایي محسنین نکاح شرعي به کوې په صحیح طریقه باندې غیر مسافحین نه به بدکاري کوونکي صفح ویلی کېږي په لغت کې بیولو ته لکه دما مسفوحا به راشي وینه بیولی شوي مراد دلته زنا ده دې کې هسې هغه نطفه به یی لګي قرارې صرف خپل شهوت پوره کوي الله وایي داسې مه کوه حقوق ورکړه اوس وایي فما استمتعتم به نو هغه چې تاسو فایده واخلئ د دې زنانو نه تاسو چې د دې زنانو نه فایده واخیستله په مهر سره منهن د دې زنانو نه
هغه چې تاسو فایده واخسته به په هغې سره منهن د دې زنانو نه چې هغه تاسو مهر باندې د مهر په تقرر سره په نکاح واخسته او بیا ترې فایده اخلئ. ګور اول د نکاح دپاره اشتراط د مهر دی، د هغې تذکرې وکړله. اوس چې کوم دی الله رب العالمین د ایجاب دپاره تذکره کوي، د پوره ایجاب دپاره سبب ذکر کوي. اصل کې سبب یې د استمتاع ده. هغه چې تاسو فایده واخلئ په هغې سره منهن د دې زنانو نه فاتوهن نو ورکړئ دې زنانو ته اجورهن مهرونه د هغوی فریضة چې کوم مقرر کړی شوي دي، مقرر کړی شوی مهر ورته ادا کړه. او اوس یو بله خبره کوي چې د تقرر د مهر او د ایجاب کامل نه بعد په مهر کې کمې زیاتې جایز دی. څه معنا؟ زنانه وه مهر مقررېده په نکاح کې ویلی شو چې یاره 15 تولې سونه دا به دې زنانه مهري، 4 تولې به 10 تولې به. بیا دا زنانه راولګېده وایي چې خیر دی 15 دي نه 3 دي 2 دي دا هم پوره دي، بس زه پرې رضا یم. خاوند ته تکلیف مه کوه، زه تاله تکلیف نه در کوم، تا پریشانه کوم نو بس صحیح ده، رضا ده پې. ابتدا کې هم دا تیر شو په سورې نساء کې چې په خوشحالۍ تا ورله که مار وکړه یې کې دله صدر کوي هم جایز دي. دلته وایي که تا ته وایي چې ماله پوره مهر مه راکوه خیر دی نیم راله وکړم زه پې رضا یم، ټیک ده رضا ده پې، تا پې څه زور نه دی کړی. نو اوس دا ذکر کوي ولا جناح علیکم او نشته ګناه په تاسو باندې فیما په هغه څه کې تراضیتم به چې تاسو رضا شئ په هغې باندې من بعد الفریضه وروسته د مقررولو د مهر نه کمې زیاتې یا معافي مکمل معافي وکړي چې د سره در نه مهر هم نه اخلم دا ټول واخلستا شو بس ښځه د هغې خپل مال دی درې کدلم خو رضا د دغه به پکې په زیاتي کې به د خاوند رضا شرطي او په کمي کې به د ښځې رضا شرطي. څه معنا؟ خاوند باندې مهر کې ښودی شو د 15 تولو سرو زرو مثال، نو که چرته ته پې دا زیاتې په دې سړي نو د سړي رضا پکې شرط دی، ځکه دا خو په نکاح کې نه ویلی شوی چې ته 6 او 8 تولې اخلې. که سړی رضا شو ښه ده، که نه مقه به ولو کوي. او په کمي کې چې ته سړي ته وایې چې خیر دی 4 او 3 او 2 تولې وکړم، دې کې د ښځې رضا شرط چې هغه نه رضا شوي دا نه کېږي، دا ناجایزه ده. بیا ان الله یقینا الله کان علیما حکیما غد پوهه ذات حکمتونه والا. ومن لم یستطع منکم طولا 14 حکم د حلای کمی زنانه چې هغه حرایرې وي آزادې د هغې د تحلیل او تحریم نه بعد اوس د وینځو تذکره کوي او د هغې په باره کې د تحلیل د نکاح طریقه هغه ذکر کېږي. ومن لم يستطع وصوک چې طاقت نه لري منکم ستاسو نه طولا طاقت مالی، طول ویل کېږي وسعت المال ته، مالی طاقت یې نشته دی. څه معنا؟ یو سړی دی ډېر وسې نه کېږي غریب دی نو آزاده زنانه په نکاح نشي اخیستی ځکه آزادې زنانه مهر هم ډېري او دغه رنګه د هغې خرچې هم زیاتې. ځکه وایي څوک چې طاقت نه لري ستاسو نه طولا د مال فراخي هغه طاقت نه لري ان ينكح المحصنات المؤمنات چې په نکاح باندې والي هغه آزادې زنانه مؤمنې. دلته المحصنات نه مراد دي الحرائر، آزادې ښځې. آزاده ښځه په نکاح نشي اخیستی نو بیا دې څه وکړي؟ بیا دې وینځه وکړي. نو هغه زمانه کې به وینځې وي. فمما ملکت ایمانکم فمما من فلینکح مما نو په نکاح دی والی نکاح دی وکړي د هغه زنانو سره ملکت ایمانکم چې مالکان دي خلاصونه ستاسو من فتياتكم المؤمنات د وینځو ستاسو نه چې مؤمنې دي. بیا د مؤمنه وینځه په نکاح باندې واخلي. فتيات چې کوم دی جمع د فتاتون د پاره مذکر فتا راځي. ګورل تعال مؤمنات قید لګولې مؤمنه وینځ سره نکاح وکا معلومه شو چې د کتابي وینځ سره نکاح ټیک نه ده چې کتابیه ده او وینځه ده. کتابیه آزاد خو جایز ده کنه، اهلی کتاب آزاد جایز سورې مائده کې برش خو چې اهلی کتاب ده وینځه ده نو وینځه کې مؤمنات قید لګولې ده نه ده پکار، کافر هم نه ده پکار. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به جواز فتوا ورکړی ده او هغه دا ویلي چې دلته الله المؤمنات قید د فضیلت د پاره ویلې قول خطا ده. والله اعلم بإيمانكم والله الله چې اعلم ډېر ښه پوهه دی بإيمانكم ستاسو په ایمان باندې. مطلب دا دی جواز د نکاح د پاره
ظاهری ایمان کافی دی د زړه لټون مکه وا چیرې په زړه سره دا ایمان راوړی کنه هغه علم الله سره دی بعضکم من بعض بعض استاسو د جنس نه بعضو نه دي دا د هغه کسانو دپاره یو تنبیه ده او دا غیرت دی چې د نسب د وجې نه د وینځې د نکاح نه نفرت کوو نو الله انسانیت کې ورسره مشترکه ده که نه بعضې د بعضو نه کله کله به داسي ازاده ښځه به او ښایسته به هم نه صحتمنده به هم نه او وینځه به او ښایسته به هم او صحتمنده به نو انسان خو دی که نه انسانیت یو مشترکه ټیک ده چې مرتبه یې ښکته ده گزاره پې وکړه دې دپاره چې د بدکارۍ نه بچ او د اور د جهنم نه پې بچ فانکحوهن نو نکاح وکړئ د دې وینځو سره باذن اهلهن په اجازت د مولاګانو د دې چا سره چې دا وینځه ده د هغې د مولا د اجازت نه بغیر به په نکاح نه اخلئ په اجازت باندې به یې کوئ وآتوهن ورکوئ دوی ته اجورهن د دې مهرونه بالمعروف په معروف طریقه باندې جایز طریقه او د عرف مطابق اوس الله وي دا وینځه به هم ګوره داسي چې د نکاح اراده به وي دا نه چې به بدکاری ځکه وینځې به هغه زمانه کې به بدکارۍ نه به ډېرې کولې محصنات نکاح شرعي کوونکي به بندې کړی شوي به په نکاح سره دا معنا ده پاک دامني به کوي غیر مصافحات نه به بدکاري کوونکي دا وینځې بدکاري به نه کوي ولا متخذات اخدان او نه به نیونکي د پټو پټو یارانو دوستانو چې خلکو سره غلط تعلقات هغه قایموي د دې مثال د موجوده زمانه د ډمو دی ډمه زنانه ده او په نکاح نه علي مګر دا که چېرته توبې ویستله چې بالکل وزه راډم توبه بې حیي نه کوم بیا ټیک ده چې بس دوی په نکاح علي او هغه پاکه شوه بس وایي چې بس زه به نور دغه غلط کارونه اړو کوم نه خو چې کله هغه مقدمتوب کوي او هغه غلط تعلقات دي او دغه رنګه هر سړی په پیسو باندې یو ځای بل ځای ته ځي بوځي نو بیا به سره نکاح نه کوي وینځو به دا کار کوو فاذا احسننا اوس وایي که چېرته دوی سره نکاح وکړی شي دې ته ویلی کېږي نکاح بعد الاسلام پس که چېرته نکاح وکړی شي د دوی سره فإن أتین بفاحشة پس که چېرته راتله وکړه دوی وینځو په بې حیایۍ باندې او ګواهان پې تیر شو نو پس د شهادت نه فعلیهن نو په دې وینځو باندې نصف ما علی المحصنات نیمه سزا ده د هغې نه په دې باندې نیم دی د هغې نه چې په آزادو زنانو باندې دی من العذاب د عذاب نه چې هغه کوړې ورکول دي سل دي له 50 کوړې د وینځې به ځکه د وینځې مرتبه ښکته ده ما علی المحصنات المحصنات مراد دی المؤمنات الحرائر هغه ازادي مؤمنه زنانه دا غي په نیم عذاب به دوی ته ذالک لمن خشی العنت دا نکاح د وینځو دا هغه چا دپاره ده چې یریږي د بدکارۍ نه عنت اصل کې دې ته ویلی کېږي چې هډوکی دی مات شو جوړ دی کو بې دی مات کو دا ډېر درد ورکوي سړی چې هډوکی مات شي او جوړ کې بې ماتې نو دې کې اشاره دی ته تاسو مشقت کې پرېوځئ دا حکم د وینځو د هغه چا دپاره چې په مشقت کې پرېوځي ستاسو نه معنا بدکاري ته کېږي ځان نشي کنټرولولی ځان تباه کوي نو ځان تباهي نه ښه ده بس په وینځ سره نکاح وکړه کنه اوس وی وان تصبروا که صبر وکئ خیر لکم دا به غوره ستاسو دپاره مطلب که د وینځې د نکاح نه صبر وکړئ نو دا به غوره والله الله چې دی غفور رحیم بخنه کوونکی رحم والا دی یرید الله لیبین لکم اوس د درې ایتونو کې ترغیب دی تعمیل الاحکام السابقه چې د مخکنو احکامو تعمیل وکړئ عمل پې وکړئ غواړي الله لیبین لکم چې وضاحت وکړي تاسو ته د احکامو الله د احکام تاسو ته بیانوي دویم دا د ویهدیکم او د دې دپاره چې وښیي الله تاسو ته سنن الذین طریقې د هغه کسانو من قبلکم چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي ستاسو نه مخکې کوم قومونه تیر شوي دي الله رب العالمین درته د هغې طریقې هم ښیي مطلب دا دی چې کوم مخکنو شریعتونو کې کوم احکامو کوم مصلحتونه هغه هم درته الله رب العالمین نازل کړي دي هم درته بیانوي او بل دا د ویهدیکم سنن الذین من قبلکم د مخکنو خلکو طریقې معنا دا د وی مفسرین وی چې بعینه دا احکام چې د یتیمانانو باره کې مخکې تیر شو د صفحاو باره کې او د زنانو باره کې دا په مخکنو کتابونو کې هم دقه شانته موجود نو الله دلته موږ ته هم را نازل کړ
دریم دا د ويتوب علیکم او دې لپاره چې الله مهرباني وکړي په تاسو باندې دي کی اشاره شو دیتا چې دې مخکنو احکام او اوامر په امتثال کې کوتاهی شوی توبه وباسي چې الله رب العالمین در باندې رحم وکړي والله الله چې علیم حکیم فو ذات دې حکمت والا دې والله یرید او الله دا غواړي ترغیب دې امتثال الاحکام ته په کومه طریقه بطریقه التقابل بين الاحکام الشرعيه وغير الشرعيه الله رب العالمین فرمایي الله غواړي تاسو باندې مهرباني وکړي شریع احکام باندې عمل کوي او څوک چې دا شهوات والا دی خدا غواړي چې تاسو کاغشي دي دین نه کنه او غیر شرعي لارې درل لټای والله یرید الله دا غواړي ان یتوب علیکم چې مهرباني وکړي په تاسو باندې الله دا غواړي دا زما بندگان توبه والا شي او دا بی دین خلق څه غواړي بی حیا ويريد الذين غواړي هغه کسان يتبعون الشهوات چې روان دي د زړه په مزو شهواتو پسې فاسقین خلق دي يهود نصارا دي کفار دي مشرکین زناکار ډمان وغيرها دی دا غواړي ان تميلوا چې تاسو کاغه شهید الله د دین او د الله د حکم نه ان تميلوا من عن حكم الله تعالى یا ان تميلوا عن الحق چې کاغه شهید حقنا ميلا عظیما پکګېدل لوی باندې کم چې بی دین خلک هغه دا نه مانی مړه په دغه باندې وسکه په نکاح سکه او په واده سکه چې ځان پابند کې او خرچي بګوري نعوذ بالله کوبت کارې نه کوه کنه ملاوی کی بدکارې نه وي کوه دا الله فرمایي دا هغه خلکو خبرې دي چې شهوت پرست دي او دا الله د دین دشمنان دي او بے حیا خلک دي یرید الله غواړي الله تعالی دې کوم ترغیب دې امتثال الاحکام ته په بل طریقه دې کې بیان دې په مابین د فرق د احکام شرعیه او غیر شرعیه کې یرید الله غواړي الله یخفف عنکم چې سانتیا راولي پتا سو باندې معلومه شو په ټول احکام شرعیه کې و سانتیا ده الله حکمونو کې فائدې دي وخلق الانسان پیدا کړی شوی انسان ضعیفه کمزور انسان کمزور دی نو الله ورته سخت احکام نه دی را لېږلي قسطه دین را لېږلی آسان دی یا ایها الذین آمنوا سوار لسم حکم چې جاهلیت والا او بدیو بل مالونه په ناحقه طریقو خوړل جوارې نه به کولې دغه رنګه سود به کو کله به غصب کو په پردیس ځمکه باندې قبضه ګروپ کله به غلاګانی کولې لوټ مار به کو په یو بل به لخرې کولې الله دا کارونه حرام ای ایمان والا لا تاکلوا اموالکم مخر خپل مالونه بینکم خپل مینس کې بالباطل په باطلو طریقو باندې چې شرعي تجارت نو کنه په باطل طریقه باندې پر دې مال نه حاصله کاغذ د زنا په تور دی د زنا په تور باندې خلک پیسې ګټي کنه په ډموي ګټي په بلشي ګټي دا کار باندې دا باطل دی دغه رنګ په جواري ګټي په ظلمي ګټي په قبضو باندې ګټي پر دې ځمکه قبضه کوي او دغه رنګ په لوټ مار باندې ناب تول کې کمې په دې کې داخل دي غیر شرعي تجارتونه په دې کې داخل ولی په ناروا طریقه باندې پر دې مال اخلي دا مکوا الا ان تكون تجارتا مگر دا کوي دا معاملہ د تجارت وی عن تراض منکم استاسو پر رضا سره کوي پر رضا سره منکم استاسو طرف نه به صحیح ده بایع او مشتری رضا ده شرعي تجارت ده جائز دا ټیک دین غیر پنا باطل طریقو مالونه مخره بل دا ولا تقتلوا انفسکم او موجن خپل ځانونه انفسنا مراد یو بل هم جنس یو بل نی موجن ذکر ورته انفس وی ځان موجن چې ټول مؤمنان ک جسد واحد دي کنه ټول مؤمنان د یو بدن په شان دي الله نبی وای نو چې بل وجن لکه ځان دی وجلو خپل طاقت دې کمزور کړو مسلمانان چې یو بل وجن کافر په ډاډه کی کنه خپل کې اړم دي دغه رنګه ولا تقتلوا انفسکم دا دې خپل نفس موجنه من خودکشي مکوای دا کار ناروا دی ولا تقتلوا انفسکم دې کې دام داخله ده چې بل دی وجل نو تبم سبا قصاص کېږي وجل کېږي ورنه کبل وجل دي لکه ځان وجل ځکه ځان مو وجنه تبم به اسلامي حکومت رانی شي قصاص کوي دي ولې ځان وجنه دا کار یې مکوای دغه رنګ دام ځان وجلی یو سړی دی واده والا دی بدکاری وکړه اسلامي حکومت به رجم کوي کنه ځان دی وجل ولې دی بدکاری وکړه لچته واده والا ځان دی قتل کړ ګوره ولې دی دا کار وکړلو د ځان د قتل کېدو والا کار دی وکړ چې ستا قتل خلکو ته روا شو
دغه رنګ نعوذ بالله انسان مرتد شي د الله دین نه واوړي منکر شي د شریعت د اصول او د هغه ایمانیات او ضرورت الدین نه نو دې مرتد د اسلامي حکومت به سزا ورکړي وجنی وي ځان دی ور وجلو ځان دې قتل کو دین نه لاړل مکه دا کار دیو جنا په دې ایت کې الله رب العالمین دا عامه خبره کړې ځان مو وجنه سخت یخنی وا عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه داغه په باره کې راځي اگر اولګې د امام بخاری رحم الله حدیث راوړی دی د جمی سخت موسم او په د باندې چې کوم دی حالت د جنابت کې جنوب شلو او سفر کور کې خلا سړی به وګرمي کې به په ولان په سفر کې دي چې وسته واور ولا قوله له سخت جمع دی په جنابت کې شوسار وختي را پاسو په ځان دی خبر اواړو لیکنګل ختم شینو یا به مرشي او یا به چې کوم دی رګونه جام کیږي یا به پاله جوړي ځان دې قتل کو ځان اسی ولې هلاکه الله خو دې نه منع کړی نار اولګي د تیمم یې وکړو تیمم باندې مونږ کو لوري ګرستو نور مر را ګرم شي موسم برابر شي به بولم بعض مرګرو ته چې نه دا پتا خو نه کړو اگر استراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبره وکړه بالکل صحیح ده او الاستدلال مې د دې ځای نه کړی الله وی ځان بنه وجنه ځان نشم وجله د الله رب العالمین دین آسان دی ځکه چې دا خو تیار ځان وجل دي کنه نو شریعت کې هغه رخصتونه دي ته ویل کېږي د الله رب العالمین مهرباني چې کله تا ته پته وزه هلاکېږم یقیني یو خاصه بانه کولی او یو یقیني دي سي چې سخت جمع یو داسې سخت علاقه او ته یې خو په ځان راړې دا هلاکت دی کنه دی دا هلاکت دی کنه دین بزان ساته ان الله یقینا الله کان بكم رحیما غده پتا سبحان رحم والا ومن يفعل ذلك او چا چوکړو دا کار یو کړه من ارتکاب المنهیات یو کړو کوم کارونه چې الله منع کړی دي دغه کار کوي نه ته تخفیف یو خروي وعدوانا چې زیاته کون کې دي او ظلم او په ظلم سره دا کار کوي عدوانا زیاته کون کې دي او ظلم کون کې دي ظلم کې معنا دا چې په دغه احکامو کې کمی وکي نه به زیاته کې نه به کمی کې فسوف نصليه نارا نظر دے دے بمور داخل اور د جهنم تا وکان ذلك او دے داکار علی الله فالله باندې یسیرا آسان ان تجتنبوا اس البشاره بعد التخويف مکه تخويف اس بشارت دے مؤمنانو او بشارت کې دو امور دي یو نکفر عنکم سیئاتکم او دویم وندخلکم مدخلا کریما الله فرمایي د کبایر ګناہوں نزان ساتي چې کبیره ګناہوں نزان ساتي نو یو به تکفیر السیئات شي او بل دخول د جنت برته ملاوي شي ان تجتنبوا کتا سوډړه کوي اجتناب کوي کبائر ما تنهونا د لوی هغه ګناہوں نه چې تاسو منع کړی شوی عنه دا غینا کبیره ګناہوں الله منع کړی دا غي نزان ساتي نو خیر دې کدا صغائر د نوم شي کنه دا په دې عبادت باندې او په دې بندګو باندې معاف کیږي نو کفر عنکم من بلری کو استاسنا سیئاتکم استاسو هغه بدای د اهل سنت تفسیر دا دې مراد دي الصغائر سیئات صغائر بدل معاف کو پنه کو اعمالو وندخلکم من بداخل کو تاسو در مدخلا کریما زیر داخله د عزت منت جنت دې بيدا اکبر الکبائر په کبائر کې اکبر الکبائر الاشراک بالله الله سره شرک کول دغه رنګ حقوق الوالدین والدینو فرمانی قتل الاولاد بچی وجل الذي يرنا چې به رزق څوک ور کوي قتل النفس التي حرم الله اغه نفس چې الله حرام کړی دا غي وجل هغه وجل بی ګناه خلق قتل ول د دروغ قسمونه د دروغ گواهینې زناګانی او بدکارینې جادو کول سود کول د یتیمانو مالونه خړل التولي يوم الزحف د جهاد په میدان کې دشمن تشاره اگر زول د بوزدلې د وجنا قذف المحصنات الغافلات المؤمنات اغه زنانه مؤمنه چې د بدکارۍ نه خبر نه دی او ته د بدکارۍ الزامونه لګي د الله د رحمت نه امیدي د الله د عذاب نه بے خوف کېدل دغه رنګ دوکي کول ناپتول کې کمی کول د الکانو سره چې غلط تعلق جوړول دا ټول دا غټ غټ ګناونه دي قران او حديث کې چې بیره سي ګوري کړي ډیر زیات او دا غیر لپاره علماء او علامات ویلي چې یا په دا جهنم عذاب ذکر شي دنیا عذاب ذکر شي د الله مقت ذکر شي غضب ذکر شي
او دغه رنګ لعنت په ذکر شي چې الله لعنت کی چا چې دا کار وکړو دا کبایر ګناونه لیس منا ذکر شي نبی علیہ السلام فرمایي زمونږ نه دی چې دا څه وکړو دا نور مختلف هغه علامات علماء ذکر کړی دغه نو پیژنې چې دا دومره غټ خبر په کې ذکر کیږي نو دا کبیره ګناه ده دین بزان ساتي تفصيلات په حدیثو کې دي بیا قران به تا ته نه دي ذکر کړی کبایر دی وجه موږ منکرین حدیث توایو چې ګوره قران کریم تا خبر ذکر کوي قانون درته ذکر کوي د دې تفصيلات او د دې قوانین او تشریح په کوم ځای کې ده په حدیثو کې ده حدیث بتاتا خو چې کبیره ګناه کما ده کله نبی علیہ السلام فرمایي اجتنبوا السبع الموبقات دو هلاكون کو گناہوں نزانو ساتي کله بد الله نبی ليس منا زمون نه دي چا چې دا کار وکړلو کله وې د الله نبی چې چا دا کار وکړ فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعين کله وې چې دا کار چا وکړ ملعون دی دا ملعون دی دا انسان دا التزی کنه حدیث کې ورته وې او به پیژنې بیا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بينزل سم حكم لدفع الظلم وهو الحسد حسد چکم دے دا دین ویزانو ساتي د دفع الظلم د پاره دا حکم الله نازل کړی دی حسد چې دې سبب دی ډېرو ظلمونو د پاره سورۃ یوسف کې بدل راشي چې ورونو حسد کو یوسف علی السلام سره څومره ګناونه تي وشو څومره ظلمونه تي وشو حسدونه مکوئ الله پاک یو چاله یو مرتبه ورکړی تور پورن خطه ته چې د عزت کم خبرې ورپسې کې پروپاګاندا کې دروغ ویلګي ډرامې دي شروع کړي نو صح حسد راخسته خپل نه کوي ځان له خرابې په قرارت کې نه الله غبن یو فضل کړی دی ستا په خپل باندې خدای هغه فضل نه کمیږي مرتبه نه کمیږي ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي عرض وکړ یا رسول الله یغزو الرجال ولا نغزو ګوره سړي غزاګانې کوي جهادونه کوي او مونږ نه کوو مونږ نه شو کولی ځکه زنانه الله پیدا کړي ولنا نصف الميراث او زمونږ په میراث کې نیمه حصه ده نو فانزل الله تعالی هذه الايه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الله د آیت نازل کړ چې زنانه او د سړو سره حسد مکوئ بس الله پاغي فضل کړي او تاسو نو الله حقونه درکړي دي تاسو الله به نور دې مرتبه درکړي یا سړو له به نه دي ورکړي لکه مثلا زنانه ده په حیثیت د مور ده نو حقونه ډیر دي په نسبت د پلار هغه ته وګوره کنه عزت ډیر ده د الله نبی درې ځل ویلي د مور سره احسان کوو سلورم ځل پلار سره نو دا تقسیم دی الله رب العالمین کړه په دې باندې اعتراضات او حسدونه مکوئ ولا تتمنوا او تمنی مکوئ ارزوګانی ما پاغه سبان دی فضل الله به چې فضیلت او غرواله ورکړل الله پاغه سره بعضکم بعض استاسو تعالی بعض په بعض باندې چاله الله مال ډیر ورکړي چاله عزت ورکړي چاله علم ورکړي چاله پکې زیات حصہ ورکړي دا چاله خاص ورکړي دي چاته یو بل مرتبه ورکړي دا پدې کې تاسو تمنی مکوئ به ځای للرجال د پاره د ناری نو نصیب برخدا مما دا غسنا اکتسبو چوي کوم عملونه کړی دي مطلب دا دی د برخو او صفات او حالات تقسیم خو الله په خپل حکمت کړي کنه نو په دې باندې صرف حاسدین اعتراض کوي لکه دی وخت د اسلام دشمنان او د ملحدین اسی اور یخسته غریبانان ویلی کیږي دا ولې د دین مخ روان دي د کفار اسلام تر روان دي دغه په خپل کور کې تختی کنه دا بی غیرت خو په خپل کور کې تختی په اسلام اعتراضات دي اول ته پردي خلک را روان دي کافر په دغه رنګ یورپ کې په مغرب کې او په امریکا او په برتانیا او د ملکونو کې لګي د اسلام تر روان دي روس طرف ته ګوري غټ کافر اسلام تر روان دي نو دې لګي د په اور په بل دی دا ولې دي سکیږي الله حسد مکوا پاران کېنا الله رب العالمین چا پر ایسی مقرر کړی په دې سو باندې اعتراض مکوا چې پلاني ولې دوه نه صدا د پلاني دومره ولې او په دې آیت می اعتراض دی په دې می اعتراض دی د خپل شکل ته دی ګور او د خپل ځان او حیثیت ته دی ګور ته دومره چې په قران اعتراض کوي او په ټکی باندې یاګه اعتراض به دي چې ماشوم نم دغه توقع نه کیږي اصل خندا خبري وي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال الپاره د نارینه برخه د وجد عمل نه چوي کړي دی وللنساء او د زنانو لپاره برخه د مم مکتسب
د وجه د هغه عمل نه چې هغه زنانو کړي دي. واسأل الله غواړئ د الله نه من فضله د فضل د هغه نه، تاسو د الله نه هغه فضل غواړئ. ان الله یقینا الله کان بكل شیء علیم، هغه په هر څیز باندې پوهه دی. ولکل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون. شپاړسم حکم، الله فرمایي د هر چا د پاره ما وارثان مقرر کړي د هغه مال نه چې مور پلار نه پاتې شي او خپلوان نه، اسی مې د میراث مقرر کړي. ولکل نو د پاره د هر چا جعلنا مقرر کړي مونږه موالیا وارثان مما د هغه مال نه ترک الوالدان چې پریخي مور پلار والاقربون او خپلوانو، هغه خپلوان چې میراث ته وړي کېږي. والذین عقدت ایمانکم، دا اوس دې د پاره د آیت نازل، دا آیت کې اصل کې دا مسله ده. شپاړسم حکم، یو کس دی عربو بدسی کول عقد الولایت به وکړلو او عقد الموالات مرتوي، مولا الموالات مرتوي. د یو چا سره به د دوستۍ قسم کوو چې زما استاد نن بعد ورولي ده، زما استاد څه شو، زموږ ورولي شوله، موږ به یو بل سره په هر موقع کې کلک ولاړ یو. نو دی به داسې کول په عربو کې دا طریقه وه چې دا سړی به مړ شو، دا بل کس به پردی کس خو د ورولۍ قسم به ورسره کړی لاس، نو ده به ترې میراث اخیسته. نو الله رب العالمین فرمایي په میراث کې حصې نشته، هسې وله ورکوئ. چونکې تا سره یو دوستانه د ډېره مضبوطه د رور په شان ته رور یې درته ویلی که نه، نو د رور په شان حصه خو یې کېږي نه، ځکه رور خو دې نه دی که نه، خو هسې وله بخششي شان ته ورکوئ احسانا، چې یاره ستا موږ سره ډېر ښه تعلق دی او دا یاره زموږ د پلار نه دومره مال پاتې شوی ښه ډېر، راشه دا لږ پکې ستا شم، دا پکې ته واله، یو لږ روپۍ پکې ته واله، زموږ ورورولي ده، زموږ یو تعلق دی. سبا به بیا وایي چې مړه دې ټول ورونو خپل منځ کې مال تقسیم که ماته یو رخصت ونه کړه تم پکې واخله، هم دې ته هغه احسانا غوندې بخششي ویلی کېږي. الله فرمایي والذین هغه کسان عقدت ایمانکم چې هغوی پاخه کړي دي قسمونه ستاسو سره، تاسو سره قسمونه کړي دي په دوستانه باندې، فآتوهم نو ورکوئ دوی ته نصیبهم د دوی برخه، هسې بخششي وله ورکوئ، امداد غوندې دې ته هسې د ورورولۍ تعاون وایي، تعاون ورسره وکړئ. مجاهد رحمت الله علیه معنا کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هم نقل کوي بالاحسان والرفادة والنصر، هسې احسانا یو مدد او تعاون ورسره وکړئ، اخلاص ورسره وکړئ. ان الله یقینا الله کان علی کل شیء شهیدا، هغه دی په هر څیز باندې ګواه او خبردار. شهیدا من مطلع دی، خبردار دی، عالم دی. الرجال قوامون علی النساء، ولسم حکم دی کې دفع د ظلم چې ظلمونه مه کوئ، یو دویم په دې کې دا اصلاح البیوت، کورونو اصلاح، ځکه دا کور هم یو اداره ده، هر کور څه دی یو اداره ده، او هر اداره کې مشر لازمي که نه، سکول دی مشر معلوم دی، پرنسپل، کالج دی، یونیورسټي ده، اسپتال دی، یو کمپني ده، هر ځای چې ته لاړ شي په هر اداره کې د هغې یو مشر معلوم دی چې لکه دا فلانی چې کوم دی د دې انچارج دی، د دې محکمې چې دی دا مشر دی، دا ډایرکټر دی، دی فلان دی. څنګه چې ګوره د هرې ادارې یو مشري که نه، او د هغې مشر د وجې نه ټول نظام برابري، چې څه کېږي نو هغه نه تپوس کېږي، او هغه چې اجازت وکړي کار کېږي، چې هغه وایي مه کوئ نو نه کېږي، ځکه چې بیا خو نظام خرابېږي چې هر سړی د خپل سر شي. نو دغه شان دا کور هم یو اداره ده، د دې ادارې مشر به څوک یې؟ به سړی. الرجال نارینه چې دي قوامونه دا حاکمان دي علی النساء په زنانو باندې، زنانه چې کوم دی هغه به ما تحت وي د سړو، سړی د کور مشر دی، خرچي هغه کوي، منډې ترړې هغه وایي، تکلیفونه په ځان باندې هغه تېروي، بار د خلکو اوس پور استغې لانجې په سر هغه اخلي، دې دپاره د خپلې ښځې او بچو دپاره د هر څه په ځان تېروي. ډېر کله ته هغه بار داسې تکلیفونو سره مخامخ کېږي چې ښځې بچو ته یې ویم نه. تاسو ته ښه پته نه دي ملک کې څه حالات دي، خاوند یې ډریور دی غریب، پرچې واخلي، سپېړې ګزار په ټرافیک پولیس وکړي، خلکو سره جنګ وکړي، کنځلې ورته وشي، خپلې ښځې ته یې نه وایي، بچو ته نه وایي، په دې پار لګیا دی غریب منډې وایي، ریړه به چلوي، کله به یو څوک په ګزار باندې وایي، کله به بل پولیس راشي ګزار به ورکوي، څوک به ورته ردې بدې وایي، بل یو تکلیف به یې ورته، ټکسونه به کله ورکوي، د دکاندار دی، نور قسم لانجې به کوي، دغه ښځې او بچو دپاره لګیا.
الله رب العالمین فرمایي د کور مشر ومنئ کنه ولې دل د عزت تاسو نه ورکوئ نارینه چې دي قوامون دا حاکمان دي علی النساء په زنانو باندې بما فضل الله په سبب د دې چې الله فضیلت ورکړي بعضهم بعض دوی تعالی بعض په بعض باندې دې ته امر وهبي وي الله رب العالمین نارینه ته غرواله ورکړي په زنانه باندې صلاحیت پکې زیات دی د قیادت په نسبت د زنانه باندې دیو جن زنانه نشي کولای چې سړو ته امامتي وکي زنانه نشي کولای چې د جمعې خطبه وکي زنانه نشي کولای چې د اختر خطبه وکي دا غټ غټ عہدې دا زنانه نشي سنبالوله دا به کوم دې سړو سره سخت کارونه په زنانو نه دي مقرر کړي دی براش یاره اسلام چې د خود سره ډیر زیاته کړي کینا مرزي زویلا مرزي د ځان جوړه اسلام نو تا چې وسره کم زیاته کړي تا چې د خزي کم استحصال کړي خبيثه تا چې د خزي نه کم ټیشو پیپر جوړ کړي تاسو چې کم خزه تبا کړه تاسو چې ول کم عزت تار کو تاسو چې کم شو پیس جوړ کړي تا چې کم د مارکیټینګ ذریعہ تی جوړ کړه تا خو زنانه تباہ برباد کړه اسلام خدا په یو حصار کې مضبوطه قلا کې ګیره کړی دا ملکه تی جوړ کړی دا به کور کې ناسته یو خاون به منډه وي یو زوی به منډه وي یو رور به منډه وي او د پلار په کور کې د پلار به منډه وي دل به تیار راوړي اسلام خو دې ډېر لوی عزت ورکړ دا غو تا ما بازار ته راويستله غریب نه پوډ کې مخولې روانې دي او د ګاډي په انتظار ده او کله په یو کار کې او کله په بل کار کې کله په یو مصیبت ورچې او کله په بل مصیبت ورچې تا په جون پوي نه کړل تا خو د کور په خوګوالي پوي نه کړل چې رشتہ ستوي د رشتې تقدس ستوي د رشتې احترام ستوي د رشتې پالل ستوي تا خو په دې مصیبتونو کې اخته کړل چې رشتہ داران نه دي جدا کړل هر څه نه دي جدا کړل او د خپل بدکاری او د هوس او د شهوتونو پوره کولو ذریعہ دې ته جوړه کړل تا خو عزت تبا کړل ته ولې عزت ورکې نو الله رب العالمین د قیادت صفات په زنانو کې نه دی چولی په سړو کې چولی او سخت کارونه په سړو مقرر کړي په زنانو نه دي مقرر کړي زنانو ته نرم احکام را لېږلي تاسو چې کله احکام ګوري پای کې به هر حکم چې ګوري زنانه سره پکې اساني هر حکم چې ګوري زنانه سره پکې نرمي ده زنانو ډیر اسان احکام دي ولی د دې د جسم او بدن د سختو سره نه دی عادت اسلام په زیاته نه کوي زیاته خو په تاسو وکړه کارونه به کوي چې هغه شریعت د سره د زنانو لپاره جایز کړی نه دي ځکه هغه تکلیف ورته پیخیږي د لاسه دا غي د لاسه اگر چې غریب غږ نشي کولای او یا اسید معاشري د هغه په هوا کې بس راغلي د هوا رخ سره روانه د غریب نور په ځان نه پويږي الله فرمای دی سړو باندې الله فضل کړی دی چې دا د قیادت صلاحیت به چولې ده دویم و بمان فقو دې ته امر کسبي وي دوی خرچه کوي کنه خرچه په سړی لازم کړي په زنانه نه لازم کړي و بمان فقو په سبب دې چې دا سړی خرچه کوي من اموالهم د خپل مالونو نه په دې زنانو باندې سړی را لګي خرچه راوړي فالصالحات اوس دو قسم زنانه ذکر کوي پای کې اول قسم نیکان فالصالحات نو نیکان زنانه قانتات چې تابعداري دي د الله او د رسول او د خپل خاوندانو تابعداري کوي بل دا حافظات للغیب حفاظت کوونکي د خپل مال او د ځان په وخت د غایب والی د خاوند کې حافظات د ځان حفاظت هم کوي د مال او د خاوند د بچو للغیب کې دا لام چې دا توقیت لپاره دی سمانه للغیب ان وقت غیبوبه الزوج په وخت د غایب والی د خاوند کې خاوند کور کې نشته په سفر باندې تجارت په غرض چرته تلې دا زنانه په دې فرض د خپل ځان حفاظت بکې ذکر دي دا بدن د خاوند امانت دی د خاوند مال په کور کې پروت دی دا امانت دی د خاوند بچي دا ور دي حفاظت کوي دا تربیت بکې بدی ته دا آسان کار سپارلې ګران کارونه په ندي دغه مقرر کړی بل معنا هم دا د حافظات للغیب دا به حفاظت کوي دا پټو خبرو چې د دې او د خاوند په مابین کې دي د خاوند رازونه بدانه وي چې د خاوند او خزي مینځ کې کوم خپل خاص تعلق دی او راز دی په دغه خزه لعنت راغلی چې بار لګي او په هغه سړی لعنت راغلی چې هغه د خزي خبرې کوي بار لګي اباځي خلک د
واده قصې کوي او دا چرم کو دا چرم کو الکانو ته لګي الکه دای باندې لعنت راغله ظالمان دا خو به حیاي کې لګي به حیاي دا کار مکوا د خزي خاون خپل رازونه اسو بل چا سره نه شریکي بما حفظ الله په سبب د دې چې الله حفاظت کړي د دې زنانو د دې سړو په ذریعہ د دې په سبب باندې الله د دې زنانو حفاظت کړي دا سړی ډیر لوی سبب د حفاظت دی د خزي لپاره چې کله ته الله واخلي به پته لګيږي څومره په تکلیف کې غریبه څومره په تکلیف کې واللاتی دویم قسم زنانا واللاتی وغزنانا تخافونا چې تاسو یریږئ نشوزهن دا غي د بدخوی او بد اخلاقینا بد اخلاق زنانا د نشوز پکې ده ناشیزات دي تویل کې فعذوهن وعظ کیدیتا امام قرطبی به کتاب الله د الله کتاب ورته بیان کوي کنه زنانا وتا چې خاون مرتبه پیژني نو اول دادا چې بد اخلاق او بدخوی خزل اول ورته نصیحت کیږي په دې ترتیب بکار کې اول نوا لوړ او ډانګي ته نه لاس کې دویم دادا وهجروهن او ځان د دوی نه جدا کې فل مضاجع په بسترو کې بیا هم نه سميږي بستر کې ځان جدا کا شیخ صاحب ول کراچي ته وته نه تختی جبل دې روان کور پرې دی ورته کور ورته م پرې ده بستر کې ځان جدا چې تور سره خواته او نه ورنږدې کېږي نو دا غیله زور ورګي بار خو یې سیم بار دی نو لاړلې بس خدام او بل دا دریم چې په دې هجران باندې دا سمانه شوله وضربوهن وهيدوا لرا ان سزا ورلور کوي ځکه حدیث کې مرাজি ولا ترفع عنهم عصاك ادب د خپل اهل عیال نه د ادب امسا نوچته مطلب دا کور کې د تربیت د پاره با سزا ورکي هغه بس تربیتی سزا هغه عذاب ولا نه چې ریمانډونه ورکي هغه دا چې د الله نبی فرمای ضربا غیر مبرح د سزا د چړډو کې مړو کې بوله نه ماته په داسې طریقه باندې بوله سزا ورکړي چې دې اصلاح وشي او پاغیم نه کېدله نو بس بیا باندې ورپسې کې وي بس بیا به جدا کینو جرګه به جوړ شي چې جرګي باندې کارونه شي به جدا شي اوس که په دې سم شو نبی نو بل لار عمل ټاوني طلاق ملاق مو ورکو فإن أطعنكم پس کچرته دې زنانه استاد خبره ومن لا استاد اطاعت وکړو فلا تبغوا عليهن سبيلا نو ملټوي په دې زنانه باندې بل لار د طلاق سبيلا نو مراد دې سبيل الطلاق جدا کوي به د ځان نما طلاق مو ورکو واسويس ان الله يقينا الله كان عليا كبيرا غد پورته ذات لوی ذات دې وان خفتم شقاق بينهما اتلسم حکم دې کوم دفعه د ظلم په مابین د زوجینو کې خزه خاوندی او بل باندې زیته کې لګې دې کوري نه جوړيږي د یو بل حقوق په مالي ودا ګناهګاری کې کنه تتمه د مخ کې حکم اختلاف د دوړو سخت جوړ دی وسوي طریقه د سو کوي د شریعت هغه سلورم اپشن دی اول نصیحتو دویم بستر کې جدا واله دریم سزا او پای مونږ بیا خبره نه جوړي روزانه خدام خو نه کې درزو نه اوس بچ دی د جینې د طرف د جینې د کور نه یو مشر مقرر شي یو مشر بدالک د کور نه مقرر شي د جینې د کورانه مشر بد دی جینې نه ته بوزي څه چل دی خاون سره ستا پس ورانه چې تاسو بيخي کور نه جوړي او دالک والا بدالک نه ته پوسو کی چې بچي سم مسله ده چې ته د خزي سره گزاره نه کوي او دا لانجی دي دا دو جرګمار مشران چې ګورا څنګه مشرانی چې ګوره خپکیږم په بعضی خودسي مشرانی الله دې رحم وکړي چې کورونه په الټا ورانای ورانکاری میکنه جرګو کې ګرار قسم خلق ناز تاسو ته خپته ده نور مولا مسله خرابه کی نه خیر خواهان تا ته پته چې د جنې طرف نه په قرانه کې کم سړی دا په جنې خپکیږي او دا الک د طرف نه چې کوم مقرره دا په الک خپکیږي دا کور وره جوړي د جوړولو کوشش به کوي د ورانولو باندې کوي دا کسان براو لګي د اصلاح کوشش به وکي دوه بخپل مینس کې کینه الک والا او جنې قرانه د مشران شرکا الک والا بو چې زموږ د الک دادا شکایت دی اعتراض دی جنې والا برای یره د دې جنې سره دادا زه ته کی دا غي دا شکایت اعتراض دی د دوه مینس کې څه خبره یا به حل کی ک بیا نه حل کېدل بس بیا طلاق دی به بسکه دا غبله طریقه دا وس وان خفتم او کيریږي تاسو شقاق بینهما د اختلاف نه په ما بین د خزو خاون کې د دوه مینس کې اختلاف دی
فبعثون ولګین مقرر کې حکما من اهله یو فیصله کوونکې د کورنۍ د دی الکنا وحکما نو بل فیصله کوونکې من اهلها د کورنۍ د دی جنینا یو بدالک د کور نشي بل د زنانه د کورنه ای یریدا ګور یریدا اصلاحا دیونه چې یریدا افسادا فسادین منه مقرره اصلاح ولا خلق خیر خواهان ای یریدا کې اراده کې دا دوانه اصلاحا د اسلام دا دوانو چې راځي صلح ولکو جوړوي نو يوفق الله الله بموافقت پیدا کی بینهما د دې دوانو په مابین کې الله به د خزي او خاون په مابین کې موافقت پیدا کی روغ بوش کی دې شکل کله دشي چې خاون کی زیاتې هغه کی زیاتې کنه نو دا دوانو براولږي چې خبره د دوانو نو ووري خاون ته وي تا کی زیاتې ده ته دې خزي سره ولې دا زیاتې کې ته ولې دې دا فلانه حق نه ادا کې ته ولې چې کوم دې سره دا ظلم کې دا ولې دا ظلمونه کې او کله کله به زنانه کې غلطي نو زنانه ته وایي چې ګوره دا کار مه کوه ابو چې بس صحیح ده موافقت براش ان الله یقینا الله کان علیما خبیرا غدې پوهه ذات خبردار واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا نلسم حکم بیان حق الله عز وجل اول دا ذکر کوي دا الله حق دی اولنې جمله کې واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نو دوی بالوالدین نفس ذکر کوي نه حقوق د عباد حقوق العباد التسعه نه قسم حقوق العباد خلک په اسلام کې حقوق نشته اسلام چې کوم حقونه ذکر کړي قرآن او حدیث والله العظیم کدا په مقدس مکه ته په بل قانون په بل آئین په بل نظام او په بل دین کې پیدا کی نشي پیدا کوي په چیلنج سره دا خبره ټول حقوق اسلام مقرر کړی دار چې دلته اوس ته ګوره د مور پلار نه شروع کړی دا تر هغه وما ملکت ایمانکم د وینځو غلامانو پورې خبره رسولې وینځي غلامان دې ځې پورې ګوره دا هیڅ سره به ظلم نه کوي احسان خېګړه زموږ دین ټول د خېګړې او د احسان دین دی او که یو مسلمان دی او په خپل زیاته کې نو دا د غلطي ده د اسلام غلطي نه ده چې ته وګوره کنه دا مسلمان دی چې دا ملاوت کوي نو ته چا ویلی چې ملاوت کوي ته پیغمبر ویلی چې ملاوت دی وکړو ته زمانه اډو یې نه لیس منا تاړو زمانه یې نه چې ته ملاوت کې دا ورته اسلام نه دی ویلی ته اسلام باندې حمله ولیکې کار دی سړی غلط کړی دی غلطي دی سړی ذاتی ده او ته خبره دین ته منسوب کې لګي او دا څنګه مسلمانان دي قتلونه کوي دته چا چې قتل کاوه دته قرآن وایي رسول سوره مائده کې ورشي یو انسان دی قتل کړه ټول انسانیت چې دی قتل کړه دته خو دا ویلي دي چې یو بی ګناه انسان وجل دا ټول انسانیت وجل دي دته قرآن دا ویلي کدی اغلا کوي دته خو ویلی دا چې دا مخ کې تیر شو چې خپل مالونه په باطل مخره اغلا مکو کنه او دته پر قانون را لګلو چې غلا وکړه الله سي کټ کړ چې بل ته پته ولګي چې پر دې مال نه خوري تا خو د ذاتی غلطی ده کدی ملاوت کوي کدی قتل کوي کدی اغلا کوي کدی بل ظلم کوي کرپشن کوي دا خو د دین نه دی ویلي دا خو د خپل ذاتی غلطی ده او هغه د دې وجه نه د دې په دین صحیح عمل نه کوي په خپل بی دین نه که په دین باندې عمل وکړو ارسب ټیک ټاک واعبد الله او بندگی کوي د الله تعالی خاص داسي بندگی چې ور شرک پکې نه ولا تشركوا به او مشرک وي د الله تعالی سره شی اني سیز بد الله سره نه شریک کمر دیو ک ژوند دی ک نبی دیو ک ولی دی ک قبر دیو ک بت دی دا بن شریک دی الله سره نو اوس د بندگانو حقوق الله رب العالمین حق پس سم دست مور پلار حقوق ذکر کیږي ځکه دا ډیره نږدې رشتہ ده او ډیره شفقت والا ده وبالوالدین احسانا د مور پلار سره احسان کوي خېګړ اور سره کوي د مور پلار سره دویم وبذل قربا او د خپلوانو سره ځکه دا ستا خپلوان ستا د مور پلار د لاس ستا خپلوان شوي دي د مور پلار د وجه نه ستا رشته جوړه شوې ده دریم والیتام او د یتیمانو سره احسان کوي څلورم والمساکین او د مسکینانو سره پنځم والجار ذل قربا او هغه گاونډي چې هغه نږدې دی والجار الجنوب او هغه گاونډي چې لرې دی والجار ذل قربا دا پنځم والجار الجنوب دا شپږم دې سره احسان وکړي د دې یو معنا خدا د والجار ذل قربا هغه گاونډي چې دروازې ته نږدې ده د سره احسان کا ځکه دا طبيخي نږدې ده والجار الجنوب او گاونډي چې دروازې لګل لري دا
په علاقه کې سره لګ لري خو گاونډي خدای کنه د گاوند حقوق هم ګوره شریعت ذکر کړی دا زموږ دین پوره حقوق ذکر کړی دوی معنی چا کړی دا والجار ذل قربا گاونډي چې گاونډي دیم دی خپلوان دیم دی ذل قربا رشتہ دار دیم دی گاونډي دیم دی دوه حق دي یو د گاوند او دویم د رشتہ داري سیل رحمی وسره وکړه والجار الجنوب او گاونډي چې پردې دی نو پردې سره دی استاد گاونډي دی کنه رشتہ دار دی نه دی گاونډي خو دی د گاوند حق ادا کوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جبرئیل علیہ السلام چې کلم ما ترازی ما ته د گاونډي په اړه کې ډیر وصیت کوي چې د گاوند حق ادا کوا د گاونډي خیال ساته وي تر دې پورې د الله نبی فرمایي زه په دې وې ریدم چې بل ورځ دا حکم د الله تر طرف نه رانشي چې گاونډي مې سره په میراث کې شریک یعنی دومره راته وي چې خیال ډیر ساته دیو جن په دعاګانو د نبی علیہ السلام کې مرাজি چې د جار سوء نه پناه غوښتي الله د بد گاوند نه مې وساته گاوند چې بد شي کنه خرابي یو رسوري ستاسو کې ژوندۍ نه به ډېر په تکلیف کې او چې گاوند دی خو گاونډیان دی خلکو ته به خوشاله ته به مطمئنه ته په کور کې به يم نه گاونډي بر باندې د خپکیږي کله ضرور پشان ستاسو په کور به خیال ساتي ستاسو د عزت به خیال ساتي اور پسې چې کوم دی وصاحب بالجنب او ملګری د اړخ د سره احسان کوي الصاحب بالجنب مراد دی رفیق السفر یو تفسیر وکړه دا د سفر ملګری دی سیټ کې سره پاړخ ناشته دی یا در سره یو کمره کې اوسېږي لکه دا ډېر مسافرونه دي زمونږه بهر ملکونو کې پراته دي غریبانان کنه څوک دوبۍ کې دی څوک قطر کې دی څوک سعودي کې دی څوک په یورپ کې دی نو د اړخ ملګری څوک دی دا د سره په کمره کې اوسېږي وخت یې د سره مې احسان کوه زیاتې مه کوه کله به په هغه تکلیفي کله به قرضونه راوړي کله به روزګاري د کمرې ملګرو له پکار ده چې احسان سره کوي قرض داد سره وکړي لږ پیسې او خرچه ول ورکړي یا ورته خیر دی لکه ته به روزګار شوی مونږ سره دا ډوډۍ خرچه خو مونږه اچو تی مرا کا خیر دی روټۍ خرچه تا ته معاف شو چې کله ستا کار ولګي به تا نه مونږ خرچه اخلو نور صدر سر نشو کولای دا خو د سره تا خو سره کاوه کنه خرچه بدر باندې مونږ کو روټۍ بدر باندې مونږ خروچې بدر باندې مونږ اسکو مخه پکېګه خیر دی د دې یو تکلیف نه خو به بچ کو کنه الله وی احسان سره کدا ستا سفر مرګره دی نو چې کوم کسر ته په یو ځای کې اوسېږي دا خیال ساته دا ستا د اړخ مرګره دی دویم تفسیر دا دی وصاحب بالجنب مراد دا بیبي خزه او خاوند خزه د خاوند لپاره او خاوند د خزه لپاره د اړخ ملګری دي کنه د یو بل سره احسان کوي اتم وابن سبیل او د مسافر سره احسان کوي مسافر دی د بل وطن دی د بل علاقې دی نه احسان سره وکړه دیو جن یو کس چې وي پردې علاقې ته لاړ شي نو هغه علاقې والا باندې فرض ده شریعت دا لازم کړی ده چې دی بوله ډوډۍ ورکوي او میل مستیا بوله ورکوي دا بوله ورکوي دا انساني دغه دي کنه انساني خویونه دي اج کوم انساني اخلاق دي دا شریعت مونږ ته دي تلقین را کړی دی او نه هم ما ملکت ایمانکم او چې مالکان دي خلاص نستاسو چې غستاسو غلامان دي وینځي دي دغه رنګ نه کران دي تر دې پورې چې علما د دې په عموم کې سارویم داخله سارویم ستاسو د لاس لاندې دی کنه زناور دي ساتلی په کور کې ساروي دې سره هم زیاتې نه کې مثلا تا اس ساتلې خر دي ساتلې خچری دي او خان دي بارونه په وړې پیسې په ګټي او خرچه په نه کې خوراک په نه کې نه خوراک په کوا دغه رنګ غوا میخه وغیرہ ګډي بيزي دي ساتلي پي تراله شي لګي فائدہ ته اخلي ته پی گیا او خوراک په کوا کنه د خوراک تنظیم ور لکوا د دې ازار به نه اخلي خلک وایي ګرځم پښتانه امریکا دا بے زبانه مخلوق دی ازار مال وي د دې ازار به نه اله نو اسلام خود پر عجیب حقوق ذکر کړی دي تر و ما ملکت ایمانکم پورې دا ټول حقوق دي زموږ د دین او د الله نبی فرمایلی د زناور په حقوقو کې د پښو پورې او د سپي پورې د الله نبی تذکرہ کړ د الله نبی فرمایلی یو زنانه چې د بنی اسرائیل یو ګناهګار زنانه و او یو سپي چې جبه راوتی و د تندې د لاس تګیو او دا زنانه راولګیدا او خپل پړنای د خپې را کوزه کړه او هغه یو کوی ته ورخکته کړه او په هغه کې اوبر او خېجولې او هغه سپي باندې اوس کلی دای تند په ماته شو الله تعالی د دې زنانه بخنه وکړه
زمونږ دین خدا دی. زمونږ نبی وایي چې یو تږي سپي له اوبه ورکړه، پاتې له انسان، موږ انسانان له اوبه نه ورکړو. دا خو زموږ خپله غلطي ده، دا خو د دین غلطي نه شوه چې مسلمان دومره بې رحمه شو. دکان کې به سره کولر پروت وي پټ ایښی، ګیلاس به پټ کړی، مړه وایي دا خلک راځي او بس کې وایي. دا زمونږ دغه حال دی. زمونږ د لاسه چا سره دا ښېګړه هم نه کېږي. حالانکې موږ ته خو دا ویلی شوي چې تږی سپی دی دله م اوبه ورکړه، چې سپی دی پلیت هم دی، ګوره خوله یې پلیته ده خو ورکوله اوبه. دغه رنګه د الله نبي فرمایي یوه زنانه چې هغې یوه پیشو تړلې وه او نه پرېښودله چې ځان له ښکار مارو کړي او په خپله یې ورسه غوښه او یا پی داسې خوراک نه ورکو او د لوږې نه هغه مړه شوه. د الله نبي فرمایي دا زنانه الله جهنم ته وغورځوله چې ولې دې په دې پیشو باندې ظلم وکړه. زمونږ دین کې خو د سپي او د پیشو حقوق محفوظ دي. زمونږ په دین کې خو د لارې حقوق محفوظ دي چې د الله نبی فرمایي په لارو کې بې ځایه مه ودرېږئ چې د تلو راتلو والا خلکو ته تکلیف نه وي. نو دې کې اشاره د تجاوزات به هم نه کوي چې دکان دې بار راوښکلی، نیم دکان بار دی نیم دن نه دی، په داسې ځای کې دې مال لګولی دی چې خلک ستا د لاسه نشي تېرېدلی. نو دغه رنګه د الله نبي فرمایي لارې نه د ضرر څیز لرې کړه. موړې پکې مه جوړوه، کندې پکې مه جوړوه په لاره کې، د کیلې او د مالټې پوستکي وغیره دا مه غورځوه، ګندونه مه غورځوه لاره کې، ګټه مه ورغورځوه، شیشه مه ورغورځوه، ګاډی غلط مه پارک کوه چې ټول روډ دې نیولی دی، ګاډی دې وران ودرولی دی. تا خو ته زموږ دین مطالعه که، موږ دا دعوت دی غیر مسلمو ته ورکو. او هغه چا ته چې هغوی د اسلام خلاف غلطې پراپیګنډې کوي، تاسو خو اول دا دین وګورئ که نه چې دې کې دي څه. دغه خو ډېر ناشنا حقوق ذکر دي. زموږ دین خو ټول د حقوقو نه ډک دی، انسانی حقوق. قسم په الله که موږ د اسلامي اصول اختیار کړه، د معاشره کې به موږ د راحت یو سا واخلو، یو خوشحالي به یو راحت به موږ ته میلاویږي. دا هم لارې کې ضرر دی چې ستا دلته دیوال پکار دی او ته دا دیوال را بار کې 1 فوټ او 2 فوټه کوڅې ته باروځي، کوڅه یې تنګه کړې ده، ضرر دی وکړلو. د الله نبی فرمایي دا د مؤمن صفت نه دی. مؤمن صفت دا دی ضرر نه خلک بچ کا، ضرر مه ورکوه خلکو لارې مه تنګوه، پردي حقونه مه واخله. دا رنګ د الله نبی په دې باندې لعنت ویلی دی او عذاب یې ویلی چې د منار الارض ورانوي، د لارې نښې ورانوي. او دغه رنګه پولې خوځوي، خپله پوله چې دی وخوځوي ځمکې ازاده زیاتولو دپاره 1 فوټه خو وخوځوي او بیا ورته سوچ کوي چې مړه 1 فوټ خو چې داسې شو دا خو تا ته 1 فوټ ښکاري خو چې هغه ځای پورې حساب کې دا خو 3-4 مرلې جوړېږي، ځان له آخرت تباه و برباد دي. د الله نبي به ورته بیا اوس ځمکې په غاړه کې ورچه اوسې ګرځوه، دا شرم دی اوس ګرځوه. دا د دې خلکو غلطیانې دي. الله رب العالمین فرمایي دا حقوق ادا کوي. ان الله یقینا الله لا يحب من كان مختالا فخورا، بشک الله مینه نه کوي دا هغه چا سره کان مختالا چې وي هغه لوی کوونکی، فخورا او خپل ستاینه کوونکی. دا اوس د منافقینو صفات شروع کړه. مختال هغه کس ته وایي چې په خپل خیال کې ځان ته اوچت ګوري، ځان ته په خپل خیال کې لوی ګوري، زه خو ډېر غټ سړی یم. او فخورا من فخر کوونکی دی چې کوم ځای کې کینی د ځان صفتونه کوي، ما دا چل کړی او ما دا چل کړی او زه به داسې وکړم او زه به داسې وکړم، دا د ځان بړایي به بیانوي لګیا وي. اوس الله رب العالمین د دې نور صفات ذکر کوي. زجر منافقانو ته مخکې 2 قباحات ذکر شو، مختال، فخور، اوس نور 4 ناکاره صفات. الذين دا منافقان هغه کسان دي یبخلون چې دوی بخل کوي، شومان دي، او یأمرون الناس او امر کوي نور خلکو ته بالبخل، په بخل باندې په خپلم شوم بل ته یاره کړی خرچې مه کوه مړه، تا وایي ځان نه سخي ارسلا خان جوړ کړی بل چې خرچه کوي هغه په زړه نه ځي. او بل دا ویکتمون او دوی پټوي ما وساتهم الله چې الله دوی ته ورکړی من فضله د خپل فضل نه. د الله فضل پټوي، ما نه مراد څه دی؟ ما اتاهم الله، مال پټوي. ته ورته وایي هلکه داسې زموږ څه مجبوري ده او جي کله کسې تعاون یاره وایي موږ خو دومره تاوان وکړلو او کرونا چې راغلی بیا خو بیخي حالات خراب دي. دا کرونا خو ناشنا بانه ده هر چا دپاره، بیا خو بلکل حالات خراب شوي. نو چا سره یو ښېګړه هم نه کوي، خپل مال پټوي، ښه به مالدار یې، ښه به ورسره ډېر نشته هېڅ هم نشته. الله فرمایي ګوره داسې خلک دی ویکتمون ما اتاهم الله، الله ورپې فضل کړی دی، ښایسته مال یې ورکړی دی او دی پټوي. او ما اتاهم الله کې علم هم داخل دی، په یو خبره به ښه پوهېږي، علم به یې ورسره دی، هغه هم پټوي. بخیل سړي کې دا کار وي، ته به یو کار شروع کړې، یوره جي تاسو څه مشوره دا کار شروع، تا نه به خبره پټه کړي، نه نه مړه مونږ پکې کومه خبره زه لیدله چې دا تې شروع کوې وایي، نو سمه مشوره هم چاله نه ورکوي. دغه رنګه هغه عالم هم په دې کې داخل دی چې په علم بخل کوي،
حق خبره نه وی لګي. واعتدنا او تیار کړی موږ د پاره د کافرانو عذاب مهینا عذاب رسوا کوونکې. والذین ينفقون اموالهم اوس مقابل کې زجر منافقانو ته نور ناکاره صفات دي سلور. الله وي مخکې خو یې خرچه نه کوي، اوس چې خرچه کوي کنه په هغه ځای کې کوي چې د شهرت پکې کېږي، خلکو تر ځان ښودنې دپاره هسې بېسې نه لګي چې شهرت ټیم راشي بیا بیا راوباسي. ته بیا لکه پرون خو ته داسې جړل ما ته چې ما ورله یو تروړه وړه ورکړې وي او چولې مې وراخیستی وی او نن دا پیسې د کوم ځای نه پیدا کړې بیا چې بل اوس ګورې سمې خرچې به کوي. ولې هلته نومې کېږي، نمایش شهرت دې دپاره. والذین واکسان ينفقون چې هغوی خرج کوي اموالهم خپل مالونه رئاء الناس دپاره د ځان ښودنې خلکو ته. ولا یؤمنون ایمان نه لري په الله باندې او نه په ورځې رستنۍ باندې، منه د الله د رضا دپاره د قیامت دپاره مال نه لګي. نو دا د شیطان ملګری دی که نه چې غلط مالونه لګي. ومن یکن الشیطان هغه څوک چې وي شیطان له قرینا د ده دپاره دوست فساء قرینا نو ناکاره دوست دی. وماذا علیهم زجر دی او په ضمن کې ترغیب دی ترک صفات المنافقین ته چې ګوره منافقانو صفات د ځان نه لري کوي. وماذا علیهم او څه تکلیف وی په دوی باندې دوی باندې بس ضرر وی. لو آمنو که ایمان راوړی په الله او په ورځې وروستنۍ وانفقوا او خرچ کړی وی د هغه مال نه چې موږ دوی له ورکړی دی من کې مما کې من تبعیض بعضې مال به یې لګولی وی که نه. وکان الله دی الله په دوی باندې علیما پوهیا. ان الله اوس ترغیب دی صفات حسنه مع البشاره ښایسته صفات ځان کې راولي. ان الله یقینا الله چې دی لا یظلمو الله ظلم نه کوي مثقال ذره په قدر د وزن د یو ذرې، الله د ذرې په مقدار په چا ظلم نه کوي. وان تکو حسنه او که چېرته وي یو نیکي یو سړی یو نیکي وکړي یضاعفها نو الله یې ورله زیاتوي یو په 200 او د هغې نه هم زیات او د هغې نه هم زیات. ویؤتي ورکوي الله من لدنه د خپل طرف نه اجرا عظیما اجر لوی. الله رب العالمین به لوی اجر ورکوي هغه چاته چې هغوی نیکي کوي. فکیف اذا جئنا تخویف د آخرت چې ګوره تاسو انکار هم سبا نشئ کولی د خپلو ګناهونو نه ځکه ګواه در باندې موجود دی. فکیف نو څرنګه به د دوی حال فکیف معنا کیف حالهم څرنګه به د دوی حال اذا جئنا کله چې موږ راولو من کل امت د هر امت نه شهیدا بیان کوونکی په خپل امت هر نبی به په خپل امت گواهی کوي. وجئنا بک ومن براول تعالی ر زمان نبی علی هؤلاء شهیدا په دې موجوده خلکو باندې گواه. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي زه به داسې گواهی کوم په خپل امت لکه څنګه چې زما ورور به کوي عیسی علیہ السلام زما نیک ورور. اب وروسته راځي سورې مائده کې چې یا الله سو پورې چې زه ژوندی یم زه ته خبروم چې وفات شم زه ته بیانوم خبر. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم چې زه دې بیا وفات کړم بیا ما ته پته نشته ته پې نگران او نگهبانې تا ته به علم ځکه نبی عالم الغیب نه خدا گواهی به پې کوي چې الله ما ورته حق دین رسولی. ولنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين دغه نه هم تپوس کیږي امتونو نه چې دعوت هم قبول کړي کنه او د پیغمبرانو نه به دا تپوس کیږي چې دین دې رسولای کنه نو نبی به گواہی کوي. دا آیت چې نبی علیہ السلام یې جوړولې. عبد الله ابن ابي مسعود ته تلاوت راته وکوي دا الله نبی پتا قران نازل له تاسو به کوي مونږ به ورو وینا اني احب ان اسمعه من غيري زدا خو کوم چې د بل نه تلاوت واورم قران اوریدو به نبی علیہ السلام نه مزه ور کوله. وای ما ته سورۃ النساء شروع کړه. عبد الله ابن مسعود فرمایي رضی الله عنه او چې دې تر اور رسیدم نبی علیہ السلام راته فرمایي حسبک الان عبد الله بس ودرېګا چې نظر مې وکړ نبی علیہ السلام سترګې مبارک نو خیر رواني ځکه قیامت هغه حالت رایات چې په خپل امت به گواہی کوي. یوم ایدن په دغه ورځ باندې تخویف اخروی دی. یود الذین کفروا ارمان بکې کافران هغه کسان چې کفر کړي دي وعصوا الرسول او نافرمانی کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین مراد دی بدعتیان او فاسقان. عصوا الرسول مراد څه دي؟ فاسقان او بدعتیان. د رسول نافرمانی کړي نو د رسول نافرمانی منکرین حدیث ځکه چې د رسول احادیث هغه نه مني دی بس ارمان کوي. لو تسوا بهم الارض هاي کاش ارمان دی چې برابر کړی شوی په دی باندې د ازمکه کاش کې د ازمکه سره خاور سره خاورې شوی دا وګور عذابونو سره مخامخ شو د رسول مخالفت هم کړه. ولا یکتمون الله او دی ونشي پټولې د الله نه حدیثا خبره د الله رب العالمین نه یو خبره نشي پټولې. یو څو منټه دا وکي تفریح وکړه. استغفرك